سلام، وخت مو پخیر درنو لیدونکو. نن یکشنبه د څلې یا میزان 25مه او د اکتوبر میاشت 18مه نیټه ده. په دې خبري ټولګه کې مو د سیاسي، امنیتي، اقتصادي او سپورټي مسایلو سربیره د نړۍ له مهمو پیښو خبرو پهله هم د څو مهمو خبرونو په سر ټکو. افغان او ازبک چارواکو د ګڼو اقتصادي پروژو پر سر خبرې وکړې. له یو کلن ځنډ وروسته نن د کرکټ نړیوال جام لوبې پیلیږي. او د عراق پارلماني ټاکنې شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر وګټلې. راغلاست درنو لیدونکو، سم بشپړ خبرونه. زه سونیا نیازی یم. ازبکستان ته د اسلامي امارت له پلاوی له یو ورځني سفر وروسته بیرته راوګرځېد. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلي د اسلامي امارت پلاوي له ازبکستاني لوري سره د دوه اړخیزو سوداګرۍ پر پراختیا، په ځانګړې توګه راتلونکي ژمي کې د سون توکو او لومړنیو توکو کې زیاتوالي، د افغان سوداګرو لپاره په ټرانزیټ کې اسانتیاوې، روغتیايي سکتور کې همکاري، د سرخان پلخمري 1500 کیلو واټ برېښنا مزي او مزار شریف کابل پیښور ریل پټلۍ په اړه هر اړخیزې خبرې کړي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې په دغه لیدنه کې د سرحدونو د امنیت خوندیتوب، د سوداګریزو اړیکو پر پیاوړتیا، روغتیايي برخه کې د مرستو په زیاتوالي او د انرژۍ او ترانزیټ په هکله مهمې خبرې شوې دي. ازبکستان ویلي دواړو لوریو هوکړه وکړه چې مهمو زیربنایي پروژو ته به جدي پاملرنه کوي چې د سرخان پلخمري 1500 کیلو ولټ برېښنا مزي او مزار شریف کابل پیښور ریل پټلۍ د جوړولو په تړاو دواړو لوریو یو لړ توافقات هم وکړل. ذبیح الله مجاهد لیکلي د ازبکستان او افغانستان ترمنځ په ګڼو برخو کې ګډ کاري ټیمونه رامنځته شول چې پر اړوندو موضوعاتو به تفصیلي خبرې کوي او خپلو مشرانو ته به د راتلونکو ګامونو لپاره د 10 ورځو په موده کې لارنقشې بشپړوي او د دواړو غاړو مشرانو ته به د پریکړو لپاره وړاندې کوي. له اسلامي امارت سره د مذاکراتو پیلولو ته جدي اړتیا ده. د ډیپلومات په نوم یوې نشریې ویلي د مګړۍ په افغانستان کې هر څه په ټپه ولاړ دي او نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ته پکار ده چې له اسلامي امارت سره خبرې پیل کړي. یا د نشریې ویلي د خبرو پیلولو برخه کې بیړه پکار ده. بل پلو فرانسوي شنونکي ویلي نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د اقتصادي مرستو ترڅنګ د دغه هیواد کنګل شوې شتمنۍ هم آزاده کړي. راپورونه د فرانسوي شنونکو له قوله وایي نړیواله ټولنې په وروستیو کې له افغانستان سره د شاوخوا 1 میلیارډ یورو بشري مرستې اعلان کړي چې دا بسنه نه کوي. اسلامي امارت ژمن دی چې نجونو ته به د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره سم د زده کړو لپاره اجازه ورکوي. د مګړۍ امارت اجازه ورکړې چې د هیواد په 15 ولایتونو کې نجونو خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهې صندوق یا یونیسف ویلي امارت په بلخ، جوزجان، سمنګان، کندوز او ارزګان کې نجونو ته له 6م ټولګي پورته د زده کړو اجازه ورکړې ده. د ښځو زده کړو بهیر کې ځنډ نړیوال غبرګونونه راپارولي دي او د طالبانو د رسمیت پیژندو پر وړاندې خنډ هم وګرځېد. خو د یونیسف اجرایوي مرستیال عمر عبیدي ویلي د اسلامي امارت د پوهنې وزیر ورته ویلي چې دوی په یوه پلان کار کوي چې له مخې به یې ټولې نجونې له 6م ټولګي وروسته هم خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. ښایي د پوهنې برخه کې دغه پلان تر راتلونکي 1 یا 2 میاشتو پورې خپور شي. هرات کې غلو د برېښنايي پیژندپاڼو کمره او کمپیوټرونه غلا کړي دي. سرچینې وایي د هرات ښار غازي امان الله خان دولتي تالار ته چې اوس مهال د برېښنايي پیژندپاڼو د ویش مرکز و، غله ننوتي یوه کامره او څو پایې کمپیوټرونه یې له ځان سره وړي دي. یوې سرچینې د دغه خبر پخلی کړی او په وینا یې تر اوسه د پیښې په تړاو کوم څوک نه دي نیول شوي. شاوخوا 2 اونۍ دمخه د وزیرانو شورا ناسته کې پریکړه وشوه چې پاسپورټونه او د برېښنايي پیژندپاڼو د ویش بهیر د بیرته پیل شي، چې پاسپورټونه پیل شوي خو د پیژندپاڼو بهیر لا په ټپه ولاړ دی.
اسلامي امارت په نورستان کې واما ولسوالۍ کې ښوونځي جوړ کړ. د کلیو بیا رغونې او پراختیايي وزارت د ولسي تړون پروګرام په اډانه کې د نورستان په واما ولسوالۍ کې د منځني ښوونځي د ودانۍ چارې بشپړې شوې. مسؤلین ویلي یا د ودانۍ د سپاسه 15 میلیونو افغانیو په لګښت رغول شوې چې 6 درسي خونې لري. کورنیو چارو وزارت په شمال کې د داعش جنګیالیو شتون په اړه د روسیې اندېښنې ځواب کړي دي. کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په شمال کې داعش جنګیالي نشته چې منځنی ختیځ وګواښي. کورنیو چارو وزارت وایي د ټولو ترهګرو ډلو د له منځه وړلو پلان لري او په دې لړ کې د لسګونو بریدونو مخه نیولې ده. کورنیو چارو وزارت وايي په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله فعالیت نه لري او د داعش ډلې په تړاو دې هم څوک اندېښنه نه کوي ځکه د دغې ډلې وړې هستې هم د له منځه تلو په حال کې دي. کورنیو چارو وزارت ویان قاری سید خوستی د روسیې هیواد هغه ادعاوې رد کړي چې ګواکې د هیواد په شمال کې د داعش ډلې 2 سره جنګیالي شتون لري او د منځني ختیځ لپاره ستر ګواښ دی. الحمدلله په افغانستان کې امنیت ټینګ دی او کومه اندېښنه چې دوی څرګندوي دا په ځای نه ده، بې ځایه ده. په دغه تعداد دغه فتنهګر نشته په افغانستان کې او نه دومره لوی تهدید او ګواښ دی. تاسې وینئ دغه بریدونه اکثره په داسې ځایونو دي چې هغه ملکي مرګ ژوبله اړوي. کورنیو چارو وزارت وايي وروستیو کې د عبادت ځایونو د ساتنې لپاره میکانیزم جوړ کړی څو د خونړیو بریدونو مخه ونیول سي. او څنګه کولی شو چې راتلونکي کې دې بریدونو نه خپل هیوادوال وژغورو او په دې برخه کې الحمدلله کار شوی هم ده. موږ لا هم لګیا یو چې په راتلونکي کې داسې بریدونو شاهدان ونه اوسو. د چارو یو شمېر څارونکي وايي نړیوال قدرتونه د اقتصادي جګړې په درشل کې دي چې هڅه کوي افغانستان یو ځل بیا د جګړو په ډګر بدل کړي او خپلې ګټې خوندي کړي. زه فکر کوم چې دلته اوس رقابتونه دي د امریکا، د روسیې، د چین. دغه رقابتونه د دې باعث کیږي چې بالاخره ځینې ډلې رامنځته سي. خو زه دا وایم چې په افغانستان کې باید د دغې جګړو یا د دغو پروژو مخه ونیول شي. که ونیول شي خدای مکړه چې بیا یوه بله پروژه په افغانستان باندې راوتپل شي او بالاخره بیا افغانستان د جګړو ډګر وګرځي، د رقابتونو ډګر وګرځي چې دا بیا خطرناکه ده. کورنیو چارو وزارت داسمهال په شمال کې د داعش جنګیالیو د شتون په اړه د روسیې اندېښنې ځوابوي چې داعش په تېرو 2 اونیو کې په شمال او جنوب لویدیځ کې خونړي بریدونه کړي چې لسګونه کسان یې وژلي او څو برابره یې ټپیات کړي دي. د کندهار د تېرې ورځې د خونړۍ پیښې ټول قربانیان په ډله ییزه توګه خاورو ته وسپارل شول. مسؤلین وایي د تېرې ورځې په خونړي برید کې 40 تنه وژل شوي او 20 نور ژوبل شوي دي چې ټول د جمعې پر لمانځه وه. د کندهار چارواکي هغو کسانو ته د سخت سزا ورکولو ژمنه کوي چې د برید تر شا یې لاس و. دا د کندهار لویدیځه څنډه میرویس مینه ده. دلته ګڼ کسان د هغو لسګونو وژل شوو لپاره د ښخولو په چمتووالي بوخت دي چې تېره ورځ د کندهار د لومړۍ ناحیې په مرکزي امام بارګاه کې د جمعې د لمانځه پر مهال ځانمرګي برید کې وژل شوي وو. دا شیعه او سني نه غواړي. موږ الحمدلله مسلمانان یو، مسلمانان وو هم به یو. موږ دا شی نشته چې خدای ناخواسته شیعه نو کافر دی. هغه سړی کافر دی چې پر شیعه باندې د کافر حکم کوي. موږ الحمدلله شیعه، سني، افغانان ټول سره وروڼه یو. که ازبک، که تاجک، هر څوک چې دی موږ وروڼه یو. افغانان وروڼه دي، وروڼه به یي. دا د کفارو دسیسې دي چې غواړي چې دلته یو نزاع یو مشکل مسلمانانو په مابینځ کې جوړ کړي. دا قبرونه چې دغه شهیدانو لپاره تقریبا دا 3 ځایه شامیان موږ کړي دي. د ډلیز ټول عمومي خلک راټول دي. یوازې اهل تسنن او تشیع په ګډه موږ راغلي او ټول افغانان راټول شوي دي. دغه په داجرو باندې په دې غم باندې موږ سره غم شریکي کوي ولاړ دي. ټول ورونه افغانان سره دي. د کندهار د روغتیا رئیس حافظ عباس وایي په پرونۍ پیښه کې ټول 40 تنه وژل شوي او 80 نور ژوبل شوي دي. عباس وایي بیړني ناروغان د دغه ولایت په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دي او که اړتیا پیدا شي دوی به پلازمینې کابل ته ولیږي. بعضې مریضان داسې وو چې هغه شدید و سر ضربې خوړلي وې، نو هغو ته هم دا وعده ورکړله که چیرې د دې تداوي نه کېږي موږ انتقالوو خپل په مصارف باندې. هغه که کابل ته تګ غواړي که د دې په داخل کې تداوي کېږي هغه موږ مصارف پرې کوو. او دقیق شمېر چې دی اخري ارقام دغه دی چې 90 نفره زخمیان دي او 40 نفره شهیدان دي.
د کندهار میرویس روغتون کې د یو شمېر ژوبلو کسانو د کورنۍ غړي بیا د خپل کورنۍ د غړو د درملنې ترڅنګ له طالبانو څخه د هغو ډلو پر وړاندې د ګامونو اوچتولو غوښتنه کوي چې په ټاکوي فرقې جنګ ته لمن وهي. چیرې ځیم هملته که دیدم یا تو حالات ابتیده بود بچون بیخی من با خودک نفهمیدم که کجا برم چی کار کنم که آمدم دیدم بچه من تو مابین خون بیخی غرق خونه ابتیده بود مابین خونه بیخی کسی نبود که شر بالا کنه بیارشم جاگه خون از گردنشم میزد بیرو از شکمشم از پایاشم خون زده بود بیرو. امارت اسلامی باید امنیت بگیره، باید امنیت مردم تامین کنه. حال کافر نیست در افغانستان، کلی که مسلمان است همون دولت کافرها جور کرده بود اون خرافت دیگه. د کندهار امنیه قماندان عبدالغفار محمدي بیا د پیښې د عاملینو د نیولو په برخه کې د طالبانو د هڅو څخه خبر ورکوي. محمدي وایي هیڅ هغه ډله به نور خپلو موخو ته ونه رسیږي چې موخه یې د افغانانو ترمنځ نفاق اچونه وي. پر موږ باندې دا فرض ده چې دلته په دې هیواد کې او په دې ولایت کې هر څوک اوسېږي هغه که اهل تشیع او که نور خلک یې نو د هغو حفاظت کول پر موږ باندې لازم دی. موږ به د هغو حفاظت کوو او دغسې وخت هېڅ چاته نه ورکوو چې هغه د دوی د پښتنو یا د سنیو د شیعه په مابینځ کې تفریق واچوي او موږ د اهل تشیع وروڼو سره وژه په وژه روان یو. موږ پر اطمینان ورکوو، ډاډ ورکوو چې څنګه حفاظت دوی غواړي هغسې حفاظت انشاءالله موږ کوو. کندهار کې د اهل تشیع پر جومات دغه خونړی برید چې پړی داعش په غاړه اخیستی په پراخه کچه غندل شوی دی. د کندهار سني اوسیدونکي د دغه خونړۍ پیښې وروسته میرویس روغتون ته ولاړل او د پیښې قربانیانو ته یې وینه ورکړه. ښه راغلاست لیدونکو. د نن ورځې بحث مو هم ځانګړی کړی ده چې ښاري نظم ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د دې ترڅنګ پراختیایي پروژې هم په ټپه ولاړې دي. د ډېره هغه سړکونه چې د بیا رغونې دپاره ویجاړ شوي وو لا له تروسه همغسې ویجاړ دي او ورځ تر بلې دغه چاره سختېږي. پر همدې موضوعاتو باندې بحث لرو چې بالاخره د افغانستان د اسلامي امارت مسؤلیتونه په دې برخه کې څه شی دي. په بحث کې راسره د چارو شنونکی امان الله هوتکي دی. سلامونه او نیکي له هوتکي صاحب. ښه راغلاست پرونه ده. هوتکي صاحب د ښار نظم لکه څنګه چې کتل کېږي ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. تاسې علت څه کې ګورئ؟ ولې دغه نظم نه جوړېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خو تاسو ته او ستاسو ټولو کارمندانو ته ټولو لیدونکو او اورېدونکو سلامونه او نیکي وړاندې کوم. په حقیقت کې څو شیان چې سره ګډ شوي دي چې یو ښاري بې نظمۍ ته یې لاره خلاصه کړې ده. یوازې د کابل نه په ټولو ولایاتو کې په ولسوالیو په منطقو ته چې وګورې سړی په شکل د اشکالو هغه تمه چې موږ طالبانو ته درلوده او اوس یې موږ ته لرو چې دوی په امنیت راوستلو کې ریکارډ لري. مګر خو دغه اوسنی حالت چې سړی ګوري سړي ته یو فکر ورته پیدا کېږي چې طالبانو تاسو خو د امنیت په راوستلو کې بیخي ریکارډ درلودی د جهان په سطحه. ولې داسې یعنې ورځ په ورځ ولې دغه یوه دونو کې کوچناکه پیښه چې کېږي هم سړي ته غټه معلومېږي. ځکه چې طالب ته د سړي ډېر غټ امید و او د دوی حکومت ته زموږ بیخي غټ امید و او د دوی چې تېر یو کړنه موږ لیدلې وه تقریبا 15 کاله په اوږدو کې هغلته احد هم جاري کېدی، فساد هم ورکېدی او دا ښاري نظم دا شی هم هېڅ نه خرابېدی. نو څو شی خو زما په نظر سره ګډ شوي دي. یو دا ده چې بېکاري ده. په دویم قدم کې دا ده چې خلک په شکل د اشکالو هڅول کېږي یوې خوا ته او بلې خوا ته تر څو پورې چې دغسې بې نظمۍ ته لاره خلاصه کړي او یا خپل هغه مفاداتو ته نامشروع ګټو ته خلک پشکې ورسېږي. نو دغه د یوه زویو د بل زویو د بل ورور دغه کوڅه ډبه یې پیدا کړي دي په شکل د اشکال دغه ښاري بې نظمۍ ته یې لاره خلاصه کړې ده. دریم دا دی خو ده چې تر اوسه پورې چې که غل نیول سوی دی که تر اوسه پورې بل کتابګر نیول سوی دی داسې علني سزا نه ده ورکول سوې. علني سزا خو مشکل دا دی چې د یوه طرفه څخه طالبانو رسمیت نه دي پېژندل سوي، د بله طرفه څخه دا دی چې نړیوالو داسې یو ظالمانه فشار وارد کړی دی چې زموږ دغه اقتصاد هم را ګډوډ کړی دی، زموږ بېکارۍ ته هم لاره خلاصه کړې ده او ډېر یې په داسې حالت کې کړي خوره چې دوی د بشري حقوق نه ډېر نړیوال وحي مرګندل ته یې بشري حقوق خپله تر پښو په افغانستان کې لاندې کړی دي. نو دغه څو شیان دي خو زما په نظر چې سره ګډ شوي دي. شاید نورې به هم داسې لارې وي. دغه هغه شیان دي چې سره ګډ شوي دي. بې نظمۍ چې ښاري بې نظمۍ ته یو شکل د اشکالو لاره خلاصه کړې ده. که بې کاري ده او که بې بندوباري خلک دي چې دلته ځي ورځي او که بعضې داسې څوک دي چې د طالب د نامه څخه سوء استفاده کوي. داسې خلک هم پکښې شته او په طالبانو کې هم داسې خلک شته چې په شکل د اشکالو خلک تهدیدوي په یو رقم باندې یا کنې څو واره مولوي یعقوب صاحب او د دوی محمد حسن اخوند همدا اعلانیې خپرې کړلې. مګر دغه د باوجود هم چې وګورې په ښارونو کې خصوصا په کابل کې
بیا هم بیا بندوباري کېږي هغه د دوی د ټیم خلک دي خلک په شکل د اشکالو داسې تهدیدوي چې ورته وایي ورته وایي ژره دې خریلې ده پر ولاړو دي ولې که داسې ولاړ شي بل ته وایي چش کړي دي بل ته وایي چش کړي دي یعنې داسې خبرې میده میده پیدا کېږي نو دا ټول هغه شیان دي چې په شکل د اشکالو هم خلک فاصله نیسي او د خلکو نه همکاري به بیا طالبان یا د زموږ حکومت یوازې بیخي ستړي کړي که د خلکو نه همکاري وي ورسره او که حد جاري نه سي تر څو پورې قانون پلی نه سي زه فکر نه کوم چې د دې شیانو به مخه ونیول سي نو بیا همیشه دغه شیان اوتکي صاحب تاسې د حدودو جاري کولو یادونه وکړه د دې تر څنګ له تر اوسه لا هغه کسان چې د غلا په تور نیول شوي دي او یا هم یې په هر جرم چې نیول شوي دي دوی ته علني سزا نه ده ورکړل شوې ولې موږ د دې شاهدانو چې په بلخ کې غله په عام مظهر کې وځړول شول آیا دا د حل لاره کیدای شي بالاخره چې د ښار نظم دې راجوړ شي خورا یو شی به زه درته ووایم په یو ځای کې چې قانون پلی سي دا یوه طریقه ده د طریقو څخه چې قانون پلی سي په منطقه کې په ساحه کې نو بیا په هغه منطقه کې لومړی محکمې ته اړتیا نه ده صحرایي محکمه یا سرایي محکمه خو نو هغه زمانه زما فکر ویل کېږي چې هغه خلک عالم نه وي هغه سړی بل څوک اوس خو علما دي هغه شرعي فیصله کوي نو دې ته بیا سرایي نسو ویلی په هغه وخت چې موږ ته د تېر حکومت په وخت کې ویل چې طالبان سرایي محکمه لري هغه خو دلته تبلیغات وه بله چاره نه وه همدا باید ویل سوي وای مګر چې یو ځای چې علما کښېني علما پرېکړه کوي دې ته نو سرایي محکمه به زما په نظر نه ویل کېږي دې ته شرعي محکمه ویل کېږي نو محکمې په حقیقت کې د محکمو کمبودات شته دا شی منم ورسره مګر بیا هم چې قانون پلی سي خوره د فساد مخه نیول کېږي په دوم قدم کې چې کار سړي ته برابر سي او د کار زمینه مساعده سي خلک مصروفیت سي د دغه لوږې او د دغه حالاتو څخه ووځي هم خوره یوه لاره دومه لاره یې دا ده درېیمه لاره یې دا ده چې په شکل د اشکالو سړی څنګه کېدلی سي چې هغه خلک خپل د صفوفو څخه لکه طالبان چې ویلي چې وباسي چې خلک تهدیدوي هغه خلک چې خلک تهدیدوي هغه خلک باید په هر رقم چې کېدلی سي دوی یې تثبیت کړي او چې کوم دغه کمیسیون د اعلان کړی دی د دې کمیسیون باید عاجلانه خپل په کار په شروع وکړي یو چا که جهاد کړی دی دپاره د خدای کړی دی که د خپل د دغه مقصد دپاره کړی دی که خپل د مقصد دپاره کړی وي نو بیا خو دې ته جهاد نسي ویلی او که ده اخیستی وي دپاره د خدای کړی وي نو بیا ضرورت یې نشته چې دی خپل شخصي عقده مخته پشکې وړي یا خپل هغه شخصي بدخود مخته پشکې وړي دا باید نه وسي نو ډېر دغسې شیان دي چې په دغو کې دا ګرده زما په نظر هغه وخت کېدلی سي چې د یوه طرفه څخه په سر ته خبره بوځو چې په رسمیت موږ وپېژندل سو په دوم قدم کې دا دی چې باید قانون پلی سي قانون پلی کېده هر څوک غواړي دا که زموږ ته په دې باندې نړۍ خوابدوي که غیر نړۍ خوابدوي چې ته ولې شریعت پلی کوې خو د دغه شریعت لپاره 20 کاله خلکو دغه ورکړې ده قرباني ورکړې ده ټولو افغانانو ورکړې ده په دې کې نو شریعت باید پلی سي قصاص دی که لاس پرې کېدګي او که نور هغه حد و حدود دي هغه باید په ټولو باندې جاري سي او یکسان جاري سي لکه پخوا چې د طالبانو خپل په حکومت کې په تېر امارت په وخت کې جاري کول یکسان جاري وو که غټ وو که میده وو که په حکومت کې وو که غیر حکومت وو که هر څوک په ټولو باندې جاري وو اوس هم باید همداسې وسي او دا چې اوس نیول کېږي په بعضې ځایو کې خلک نیول سوي دي خو تر اوسه هم بندیان دي نو نړیوال یا بشري حقوق وایي چې یا تاسې لاس مه پرې کوئ بل ته وایي تاسې زړوي یم بل ته وایي قصاصوي یم که قصاص و لاس پرې وو دا شی نه وي پکښې کې زه باور نه کوم چې په افغانستان کې دې دغه راسي د نړۍ له خوا نه امارت دپاره یوازې څو شرطونه ایښودل شوي چې بشر حقونه دي د دې تر څنګ د بیان ازادي او د ښځو حقونه دغه حقونه او د دې تر څنګ دغه شرایط چې امارت ته ایښودل شوي دومره سخت دي چې باید امارت پکې دومره ځنډ رامنځته کړي چې د دوی د رسمیت مسله دې له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي زه باورمن په دې نه یم بعضې څه شاید څه نکات به وي پکښې کې چې نړۍ خپل په رقم غواړي او امارت یې خپل په رقم غواړي دا به شاید دغه جنجال به پکښې کې وي دا هم په یو ناسته ضرورت شته دا اوسنی پیلن دپاره خو سړی چې ورته ګوري 4 کونجو دنیا یو طرف سوې ده 4 کونجو دنیا یو طرف سوې ده یوازې افغانستان او د افغانستان دغه مظلوم بېشاره خلک بل طرف سوي دي دا ټول داسې اخیستي دي که د روسیې سړی سیم دغه وزبرایي هغه د روسیې ولسمشر خبرې کولې پرون چې دا خبرې کړې وې چې ویل د روسیې دغه همجواره هېوادونو ته وایي چې تاسې بیړه مه کوئ د طالبانو په رسمیت پېژندلو کې نو چې ته بیړه نه کوې سړی ورته حیران یې دا د دې څخه عبارت سړي ته د شک پیدا کېږي چې دا ټوله دنیا سره هماهنګه ده یوازې افغانستان ته دا ټوله دنیا همدغسې کړي دي که طالبان دي هم افغانان دي که موږ هم افغانان دي دا ټول نو دا یوازې افغانانو ته یا زموږ حکومت ته دغسې یو شی جوړ کړی دي چې د هغه ځای څخه کومه خبره چې جو بایډن وکړي هغه یې په بډ بډ وکړي انګلیسي ووایي خوره
دغه بل د روسیې ولسمشر یې دلته خوچ پشکې وکړي دا شی پشکې وکړي دغه د چین ولسمشران یا د چین خلک چې بیا وګوري دا بیا چینګ پینګ وکړي پشکې کې مرګن خبره یې وایي ماسې په ژبو کې په لغاتو کې فرق شته هغه م وایي چې شرایط باید پوره کړي روسیه م وایي چې شرایط پوره کړي چین هم وایي چې شرایط پوره کړي موږ دا فکر کوو چې روسیه و چین د امریکا مخالف دي مخالف دي خو رنې شي دي دا ګرد سره ماهنګ یوه خبره کوي نه پلي کېږي کوم شرایط چې دوی یادونه کوي دا خو ولس هم غواړي وایم زه وایم ولس خو هم غواړي خو دلته مشکل په دې ځای کې دی امریکا اوس سړی په دې باندې پوهېږي امریکا روسان چین هر سړی غواړي هغه خپل د فکر څخه غواړي طالبان یې د دې څخه غواړي چې دلته زموږ په داخل کې زموږ کم ضرورتونه دي او کم شی په موږ کې باید عملي سي هغه د خارجیانو سوژې دلته په افغانستان کې نتیجه ورنه کړه په دا 40 کال هر چا چې په خارجي فکر باندې دا کار کړی دي او خارجیان یې راوستلي دي ولسمشر غني هم راوستله یو موهب په نامه فضلي په نامه د بل په نامه یو د دې هیواد سړی دی بل ور ښځه د پلانکي هیواد بل ول مور د پلانکي هیواد دا راوسته د ځان سره مقرر کړل دغه د بل مزدوران خو هیڅ نتیجه ورنه کړه نه قانون پکې پالیسو نه فساد پکې ورک سو نه خلک ته زمينه پکې برابر سو نو دا ټول هغه ناخوالي دي چې اوس دغه خلک د پکه د لاس هم غاري وي خلک د بیا بندوباري څخه هم غاري وي دا د ټول دغه تیر حکومت که سړی فکر دوی کې دا د تیر حکومت ناخوالي دي چې دې حکومت په میراث کې پاتې سولې دې حکومت په میراث کې پاتې سولې اوس نو طالبان هم ورڅارین دی یو طرف یې په رسمیت نه دي پېژندلي نړیوالو ټوله نړۍ یو طرف سوې ده جمع پاکستان دغه پاکستان ته سړی حیران چې ته څومره منافق هیواد یې یا پلار یو څه ویل بیا دې بل څه ویل ته خو تر پرون د پورې چې دا کومکونه کول د همکارۍ دي کولې د دې دپاره تا کولی شي نن بیا وایه ته ګرځې چې امریکا په رسمیت وپېژني ټول په امریکا پسې یاست لکه د امریکا چیچان ما درته ویل ماسې په لاجو کې فرق دی نور څوک بټ کوي څوک خوچ کوي څوک چنګ کوي نور هغه کیسه د هغه حساب دی دا ګرده سره ماهنګ دي دوی نه سره خوابدي دي دا ماسې د ګټو مخالفتونه سره لري آیا دغه شرایط د ولس غوښتنې نه دي بلکل دا یوه نکته زه وایم خوره که واقعا د روسیې و د امریکا مخالفت وي د چین و د امریکا مخالفت وي خو په افغانستان کې د امریکا ماته کړه نو روسه ته چې ته ګیرې خو په رسمیت یې وپېژنه چین ته چې ته ګیرې په رسمیت یې ولې نه پېژنې دا زموږ حکومت چې موږ د دغه ناخوالو څخه ولاړ شو دا غوښتنې هغه غوښتنې او ولس هم هغه غوښتنې غواړي چې هغه شرعي غوښتنې وي هغه افغاني غوښتنې وي هغه زموږ د کلتور عنعناتو سره سمون خوري هغه زموږ ته د ژبې و د دغه ټولو منطقو د ګټو دپاره وي په داخل کې د افغانستان ولس هم دغه شی غواړي خو یو شی مو د طالبانو څخه غوښتنه دا ده چې دغه شی چې دوی وایي موږ مصروف یو دغه مصروفیتو څخه یو لږ ځان وباسئ دا خبره نه کړي چالانه کړي دا ماشین مو نه کړي چالان کړي چې پرون ازبکستان ته ولاړاست دا ښه کار هغه نیمکاره پروژې خو به چالانې سي یو رقم خبره به ورسره وشي یو بل هېواد هم په ډله ییزه توګه باید لاړ شي امارات په څه شي مصروف دی موږ خو نه په پوهېږو موږ خو چې دا چا سره د بعضې مشرانو سره تماس ته دوی نیولی دی خو دا مصروفه دی هغه مصروفه دی بله مصروفه دی ولاکه دغه سړي ته معلومېږي چې اوس د دوی مصروفیتونه په څه شي باندې دي ستاسې مصروفیتونه هغه تېر حکومت هم دغه بدبختي درلوده چې مصروفه دی دا یو مسؤل کس مې درته ټاکلی دی وایم زما د امنیت موضوع نه ده زموږ دلته د اقتصاد موضوع ده موږ به خامخا په فکر کې یو شی لرو چې ستاسې سره شریک کړو موږ به خامخا د افغانستان دپاره د یو ښېګڼې خبره لرو چې ستاسې سره شریک کړو خو تاسې هم یوازې داسې مه کوو چې یوازې پر ځان تماموئ غږ وکړئ موږ ستاسې څخه موقف نه غواړو طالبان موږ ستاسې څخه چوکۍ نه غواړو موږ ستاسې څخه هېڅ شی په دې کې نه غواړو مرګن دپاره د خدای د دې هېواد د ګټې دپاره څه چې مو په دماغ کې وي څه چې مو اورېدلي وي څه چې مو زده هغه به درسره شریک کړو چې د دغه مشکل د حل لاره دغه کېدلی شي تاسو بیا فکر پکې وکړئ چې واقعا مثبته تمامېده خو هغه عملي کوي که نه تمامېده بیا بېرته خپل د فکره کار واخلي د یو بل چا څخه پوښتنه وکړي نو دغسې موضوع ده او بل دغه بیا بندوبارۍ خوره یوازې دا نه چې په ښاریاتو کې په اطرافو کې هم خلک تر پزې راوستلي دي دا کرار وایي چکه دریاب میشه دغه کرار د دې څخه یو غټه کتله جوړېږي د دې څخه نور شی جوړېږي دې ته یو فکر پکار دی دا کور دننه موضوع ده دې ته حتما یو فکر پکار دی چې سیاسي رهبران باید طالبان یې وکړي امارت یې وکړي په دې کې که سیاسي رهبران دلته په شکل اشکالو یا په داخل کې یا په بیرون کې د خلک لمسوي و دې کارو ته د دې هم باید مخه ونیول سي اړیکې هم وڅارل سي او مخه هم باید ونیول سي او دا سړی باید پیدا سي چې دا د چا سره اړیکې لري دا د کم لین سړی دی دا اوس واقعا دغه غلا چې کوي یا بیا بندوباري چې کوي دا د مجبوریته کوي
که دا د سیاسي فعالیت څخه کوي او که دا د یو چا مزدور دی دی اجر کړی دی مزدور کړی دی دی د هغه یو مخبر دی په شکل د اشکالو کوشش کوي چې دلته دغسې بیا بندوباري جوړه کړي دا شی باید تناسي او حکومت یې باید واضح کړي د ټول ملت سره یې شریک کړي څه دونې خلک مو ونیول دونې خلک مو ونیول تېر حکومت هم دا خبرې کولې دا خلک مو دلته نیولي دا مو دلته ده دا مو دلته نیول دا مو دلته نیولي دي مګر خو بیا به هم هغه دغسې یعنې خپوچوپ موضوع وه لکه دا اوسنۍ چې خپوچوپ ته سره دا هر شی باید واضح وي هر شی باید لوڅ وي هر شی باید د خپل ملت سره شریک شي سړی خپل پر ملت بیا باوره نه شي هر شی باید شریک شي او دا چې ونیول سوله تر اوسه محکمه همداسې پاته ده وایي ګیټ څه محکمه نه ده جوړه سوې دا چې ونیول سول ته ګیټ څه پلانکی شی نه دی جوړ سوی دا خو یو زمان نیسي خوره دا خو وخت نیسي نو دا خو بیا خلک په تنګېږي نو اوس په زه ګیر یم ته ګیټ څه چې هغه زما کور چې غلا کړی دی زما دوستانو څه په کوم منطقو کې چې غلا جوړه کړې ده زموږ په حق کې چې ظلم کړي زه به ګیټ څه چې ګیټ څه محکمه کله جوړېږي هم دا محکمه که کار نه جوړېږي هوتکي صاحب تر ډېره د وخت غوښتنه کېږي او داسې هم ویل کېږي چې ګواکې په کور دننه امنیت راغلی خو واقعا آیا په کور دننه امنیت شته تر ډېره اوس داسې کسان دي چې د خلکو په کورونو باندې ګرځي او ګواکې دوی سار کوي د خلکو له کورونو نه تازه تېره ورځ د یوې ژورنالست د یوې مدني فعاله په کور باندې خلک د طالبانو په نامه ورغلي او هغه یې ګواښلې وه تر دې چې هغه یې غوښتله چې ګواکې د کور څخه یې اختطاف کړي آیا دا امنیت دی زه خو یو شی به زه درته ووایم چې د سراسر حساب کې امنیت خو نو شته دا به سړی مني دغه یوې خور کور ته چې ورغلي دي دا نه حساب پخوا ته چکې اوس ته چکې موږ په سلو کې 0.0 لا نشي پوره کولی پخوا کې جرایم هم ډېر و پخوا کې اختطاف هم ډېر و پخوا کې غلاو هم ډېر و پخوا فساد هم ډېر و موږ وایو چې نسبتا هغه وخت ده مګر هغه د طالبانو ریکارډ ته چې وګورو د نن څخه 20 کاله مخکې چې 15 کاله دوی یا 16 کاله خپل په واکمنۍ کې درلود دی هغه ته چې وګورو نو بیا د اوس حالت چې په تله کړو نو بیا موږ ته دا معلومیږي چې واقعا امنیت خو شته مګر په امنیت کې هم دغسې چمونه شته لکه د یو ژورنالست کور ته چې ورځي لکه د یو زاړه قومندان کور ته چې ورځي بله ورځ ما سره قومندان هم تماس ونیو چې 2 واره کېږي زما کور دلته په کابل کې دی تلاش شوی دی بل ورځ زما کور چش شوی دی خو ما ته هم زه په دا ټلویزیون هم خلک ویني خو دا 12 کاله کېږي 15 کاله کېږي کښېنو بحثونه کوو ار وایه تعقیبوو نو دغه خلک په شکل د اشکالو د شمال څخه هم رنګ وي د جنوب هم رنګ وي چې هوتکي صاحب زموږ موضوع کې دغه ځای دی دغه ځای دی دغه ځای دی هر څوک چې رالیږي موږ به دا مشکلات شته زموږ د طالبانو دغه کمیسیون شته چې دوی غواړي چې بیا بندوباره خلک وباسي دا یوازې د دوی په سپورټ کې به نه وي شاید په ټولنه کې موجود وي دا ټولو دپاره باید نوم د طالب دلته بدیږي د نوم د طالب څخه استفاده کېږي خو دغه نه معلومېږي دغه ستاسو ټلویزیون ته زه اوس راتلم پر لارې باندې یو 2 نفر را روان دي پر موټرسایکله باندې دی اوس ټوپک ورڅخه دی د بل څه نه دی ورڅخه اوس نو دغه معلوم هم نه دی نه په دې ځای یو چوکله تړلی دی چې معلوم شته اوس دا وزې مسؤل یې اصل دغه بچي څخه چې دغسې پر موټرسایکله باندې را روان موږ هم را روان تر دغه سټوډیم پورې تر دې ځایه پورې دوی را رسېدل تر دې ځایه چمن حضوري پورې تر دې ځایه پورې دوی را روان دي نو سړی یعنې ټوپک یې څخه دی مخابرات یې څخه دی پر موټرسایکله باندې سپاره 2 نفر اوس کوم خواته ځي موټر نشته د سره اوبه شی نشته سره دغه هغه شیان دي چې د طالب نامت هم تاوان رسوي زموږ د خلکو اذیت او اذیت سبب هم کېږي او د دغو د مخنیوي دپاره یو قاطع کار پکار دی دغه رقم نه دی پکار چې ته ګیټ څه محکمه به جوړه شي اقتصاد دی ته ګیټ څه پلانکی کار به وشي پلانکی مقرري دی ګیټ څه دا به وشي د مامورونو ماشینونه نه دي ختلي ته ګیټ څه په نږدې وخت کې به وشي هم دا نږدې وخت دا د 2 میاشتې موږ د خپل حکومت سره پوره کړی دی دا اوس نږدې وخت کله دی اوس خو داسې یو معلوم تعین وخت یې ښوولی وایي چې نږدې وخت موږ دغه وخت ته وایي بس به خیر خیریت وایي نو دوی ته زموږ غوښتنه د حکومت څخه چې دوی هم د بیا بندوبارۍ مخه ونیسي خدایي مسؤلیت لري انساني مسؤلیت لري مسلماني مسؤلیت لري د هرې خوا چې پسې راواخلي د هغې خوا څخه طالبان مسؤلیت لري د دې چې خلکو ته امنیت راولي خلکو ته کار پیدا کړي د خلکو د څوک دغه بیا بندوبارۍ مخه ونیسي او د خلکو د آینده ژوند د ښه کولو دپاره زحمت وباسي د دغه دپاره یې مبارزه کړې ده د دغه دپاره یې قربانۍ ورکړي دي نو خو نن ورته پکار د طالبانو ته دا چې راسي باید دا شر سره هوار کړو کیسه یې کړو هر څه په رسمیت پسې ونه تړو دلته داخلي هم ډېر شیان دي چې هغه پاته دي پسې کې زه همدغه اوس چې د ژورنالست کور چې تا یاد کړې د یو خور کور ته چې طالب په نامه یې څوک ورځي یا د قومندان کور ته ورځي یا په نورو ولایاتو کې یا په ولسوالیو کې په شکل د اشکالو خلک تهدیدېږي او خلک حساب کېږي یو څوک فرژیره تهدیدېږي څوک پر چش تهدیدېږي دغه شیان باید طالبان خپل په اعلانیو کې خپاره کړي موږ خو د ذبیح الله
مجاهد خبرې ته ګورو ذبیح الله مجاهد خو هغه خبره کوي چې واقعا هغه د ټوله امارت خبره ده او یا د دوی نور مسؤلینو ته خوستي صاحب ته ګورو که کومه خبره کوي د ټوله وزارت داخلي خبره ده یا چې فرض مثال نور یې کوي یو خو داسې دي چې د موږ وارو سیاسیون آزاد خلک یې هغه مچ د طالبانو سره یو ځای دي هلته په یو باس کښېني په پنځو باسو کې نه کښېني یو هغه خلک یا یو هغه خلک چې رسمي توګه وظیفه لري رسمي توګه دنده لري دغه خلک باید دغه شی ګرد سره واضح کړي ټول سره معلوم کړي چې ورور یکو ته ولې ورځي دې ته ولې ورځي هغه ته ورځي دا چې دوی وایي موږ په دا معنا نه نسبتا کې په خواته کې امنیت بیخي ډېر سم سوی دي خو دا په دې سړی سترګې نه پټي امنیت سم سوی دي ارامي جوړه سوې ده کراري جوړه سوې بې غیر یوه د کندوز پټاو یوه د کندهار پټاو شهیدان چې خدای وبخښي زخمیانو ته چې خدای شفا ورکړي به دغو ماسې او خوره په دا 2 میاشتې موږ داسې شی نه دی لوېدلی ولې تر اوسه لا وخت هم کم تېر شوی 2 میاشتې کېږي د امارت له راتګ نه داسې ویره ده چې ګواکې دغه 2 میاشتو کې دومره چاودنې وشوې ګواکې راتلونکي کې هم د داسې چاودنو شاهدان به اوسو کېدای بیا اوس بیا که د دا بل نظره ورته وګورې خوره دغه شان ده په دغه 15 میلیونه ټولنه کې یا په 10 میلیونه ټولنه کې خوره په ګرده دنیا کې کېږي یو څه په سنګل ول کېږي یو څه پرې ول کېږي یو څه ټیله کېږي یو څه پټاو کېږي یو څه ټانکۍ پټوېږي بل وخت چې وګورې ګاز ډبه پټوېږي دا شان راځي ژوندي انسانان یو مګر موږ وایو چې د دغو شان هم باید مخه ونیول سي طالبانو یا د امارات خوند موږ د نن څخه 20 کاله مخکې لیدلی دي چې د دوی په منطقه کې نه چا اغلا کولی سو د دوی په طرف کې نه چاته اختار ورکولی سو نه د طالب په نامه ورکولی سو نه د غیر طالب په نامه ورکولی سو د دوی په منطقه کې نه چا د چا سره زور کولی سو نه چا د چا حق خوړلی سو نه داسې کولی سو چې زه وایسته لرم څه چې ما زړه غوښته هغه کولی سم دا شی قطعا ختم وپشي کې پر ټولو باندې حج جاري و پر ټولو باندې شریعت جاري و په ټول افغانستان کې هغه څو ساحه چې تقریبا 98% خاوره طالبانو په لاس کې په هغه وخت کې د امارت دغه ټوله کې حد جاري کړی و نو دا ټول شان موجود و اوس هم بیا پیشنهاد یې غوښتنه مو د طالبانو څخه چې بالکل زه خوشحاله یو به دغه ماسې و چې دغه د ښځو حقوقو دغه د مکتب بندېدو ماسې او خو چې جهانیان هم د دې څخه یو لوی ببو جوړ کړی و لکه دا اوس چې جوړ کړی دی اوس نو ښځې زموږ دي خوره د ښځو حقوق ناري چې وخي په اسلام کې طالبان وایي چې موږ یې ورکوو د شریعت مطابق د خپل د کلتور او عنعناتو مطابق موږ دغه اعلان چې دوی نو ګیر کړي چې شته دي په دې اوس د دې اوس دغه ښځو په حقوق باندې تاسو د طالبانو څخه د نړیوالو څخه امتیاز غواړئ د ښځو زده کړه په شریعت کې نشته ولې نشته په دې خو هېڅوک بیا ولې مکتبونه نه خلاصېږي موږ دغه وایو چې دا ولې مکتب نه خلاصېږي ولې دا نه خلاصېږي وروره یا علم کسبي یا علم شرعي علم شرعي به هم سره وکړي علم کسبي به هم وکړي خبره نه ده خو دواړې دي وکړي د دې وطن خلک دي هر سړی خور لري هر سړی مور لري دغه یوازینۍ مسله ده چې ګواکې اوسنۍ دغه د رسمیت پېژندلو مسله یې هم له ځنډ سره مخ کړې ده طالبان له څه شي نه ویره لري دوی څه ډول یو چاپېریال غواړي رامنځته کړي مکتبونه خو له پخوا نه هم له هلکانو څخه جلا و ان استادانې هم ټولې ښځینه دي ولا زه فکر کوم خوره چې طالبان چې دا کوم شی ځنډوي شاید دوی پر یو داخلي طرزالعمل کار کوي د ځانه دا خبره کوم دا د فکره دا خبره کوم شاید دوی پر یو داسې شي باندې فکر کوي چې هغه یو اساس یې ورته کښېږدي شاید داسې شیانو باندې طالبان اوس کار کوي چې هغه شی د ټولنې دپاره او نړیوالو دپاره یا د نورو اسلامي هېوادو سره دوی بحث پر کوي پر هغه باندې کښېني دا خو یوه خبره ده مګر د موقت وخت دپاره تر څو چې طرزالعمل جوړېدلی ښه خبره دا وه چې هم یې ښځو ته اجازه ورکړې وای هم یې دغه بشري حقوق چې اسلام هم بشري حقوق منلي دي دغه هم باید د نړیوالو سره بحث پر کړی وای هم یې د نورو اسلامي نړۍ سره بحث پر کړی وای چې دغه شی خو سره یک طرفه کړي دا اوس موږ چې شته ګیرو زموږ خپل شی دی دعوای امریکا را سره اخیستې ده دعوای روسیې را اخیستې ده دعوای بل اخیستې ده نور خو دا ګرد د دنیا یو طرف سوی دی یوازې افغانستان بل طرف دی په دنیا کې به داسې ملک نه وي خو چې په رسمیت نه وي پېژندل سوی زما خو فکر ته نه راځي چې غړیتوب د ملل متحد ولري داسې ملک نشته چې په رسمیت نه وي پېژندل سوی دغه 102 ملک دی که 103 ملک چې د امریکا د نړیوالو په سره یا ملګري ملتونه یا سره انډیوالان ملکونه ورته وایي خوره په دغه ټولو کې داسې ملک نشته چې نه وي پېژندل سوی یوازې دغه حکومت چې نه دی پېژندل سوی دا څه شي دي بشر حقوق یې مخته کړي دي او بل یې مخته کړي زموږ د امارت څخه غوښتنه ده چې دا شی سره معلوم کړي سره واضح کړي دا خو لکه دغونې غټې بانې چې 2 میاشتې په وخت ونیسي 3 میاشتې وخت ونیسي د نن هم ښځې نارې وي د لیته په بیرون هم وي دنیا هم نارې وي چا د ښځو حقوق ورکړي د بشري حقوق علاقې پلانکۍ علاقې هر څه چې هغه اسلام ښوولي چا چې حق حقوق ورکړي دي بل هغو مخه خلاصه کوي نور چا سړی خپل نړۍ مننه او تکي صاحب کور ودان چې خپرونه کې مرا سره ماتیا وکړه مننه تشکر خیر درنو لیدونکو سمزو لنډه د ماخلو تر دمې وروسته بیرته راګرځو د خبرونو دوام ته ښه راغلاست درنو لیدونکو د خبرونو دوام ته اوس هم ستاسې پام راړوم د نن ورځې وروستي او مهمو خبرونو ته
ازبکستان ته د اسلامي امارت تللی پلاوی له یوه ورځني سفر وروسته بیرته راوګرځېد. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلي د اسلامي امارت پلاوي د ازبکستاني لوري سره د دوه اړخیزې سوداګرۍ په پراختیا په ځانګړې توګه راتلونکي ژمي کې د سون توکو او اړمنو توکو له زیاتوالي د افغان سوداګرو لپاره په ټرانزیټ کې اسانتیاوې، روغتیایي سکتور کې همکاري، د سرخان پلخمري 1500 کیلو ولټ برېښنا مزي او مزار شریف کابل پیښور ریل پټلۍ په اړه هر اړخیزې خبرې کړي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې په دغه لیدنه کې د سرحدونو د امنیت خوندیتوب، د سوداګریزو اړیکو پر پیاوړتیا، روغتیایي برخه کې د مرستو پر زیاتوالي او د انرژي او ټرانزیټ په هکله مهمې خبرې کړي دي. ازبکستان ویلي دواړو لوریو هوکړه وکړه چې مهمو زیربنایي پروژو ته به جدي پاملرنه کوي چې د سرخان پلخمري 1500 کیلو ولټه برېښنا مزي او مزار شریف کابل پیښور ریل پټلۍ د جوړولو په تړاو دواړو لوریو یو لړ توافقات هم کړي دي. ذبیح الله مجاهد لیکلي د ازبکستان او افغانستان ترمنځ په ګڼو برخو کې ګډ کاري ټیمونه رامنځته شول چې پر اړوندو موضوعاتو به تفصیلي خبرې کوي او خپلو مشرانو ته به د راتلونکو ګامونو لپاره د 10 ورځو په موده کې لارنقشې بشپړوي او د دواړو غاړو مشرانو ته به د پریکړو لپاره وړاندې کیږي. له اسلامي امارت سره د مذاکراتو پیلولو ته جدي اړتیا ده. د ډیپلومات په نوم یوې نشریې لیکلي دمګړۍ په افغانستان کې هر څه په ټپه ولاړ دي او نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ته پکار ده چې له اسلامي امارت سره خبرې پیل کړي. یا د نشریې ویلي د خبرو پیلولو برخه کې بیړه پکار ده. بل پلو فرانسوي شنونکو ویلي نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د اقتصادي مرستو ترڅنګ د دغه هیواد کنګل شوې شتمنۍ هم آزاده کړي. راپورونه د فرانسوي شنونکو له قوله وایي نړیوالې ټولنې په وروستیو کې له افغانستان سره د شاوخوا 1 میلیارډ یورو بشري مرستې اعلان کړی چې دا بسنه نه کوي. اسلامي امارت ژمن دی چې نجونو ته به د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره سم د زده کړو لپاره اجازه ورکوي. دمګړۍ امارت اجازه ورکړې چې د هیواد په 5 ولایتونو کې نجونې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق یونیسف ویلي امارت په بلخ، جوزجان، سمنګان، کندز او ورزګان کې نجونو ته له 6م ټولګي پورته د زده کړو اجازه ورکړې ده. د ښځو زده کړو بهیر کې ځنډ نړیوال غبرګونونه راوپارول او د طالبانو د رسمیت پیژندو پر وړاندې خنډ هم وګرځېد. خو د یونیسف اجرایوي مرستیال عمر عبیدي ویلي د اسلامي امارت د پوهنې وزیر ورته ویلي چې دوی په یوه پلان کار کوي چې له مخې به یې ټولې نجونې له 6م ټولګي وروسته هم خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. ښایي د پوهنې برخه کې دغه پلان تر راتلونکي 1 یا 2 میاشتو پورې خپور شي. هرات کې غلو د برېښنایي پیژندپاڼو کمره او کمپیوټرونه اغلا کړي دي. د سرچینې وایي د هرات ښار غازي امان الله خان دولتي تالار ته چې اوس مهال د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش مرکز و غله ننوتي یوه کامره او څو پای کمپیوټرونه یې له ځان سره وړي دي. یوې سرچینې د دغه خبر پخلی کړی او په وینا یې تر اوسه د پیښې په تړاو کوم څوک نه دي نیول شوي. شاوخوا 2 اونۍ دمخه د وزیرانو شورا ناسته کې پرېکړه وشوه چې پاسپورټونه او د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش بهیر دې بیرته پیل شي. چې پاسپورټونه پیل شوي خو د پیژندپاڼو بهیر لا په ټپه ولاړ دی. اسلامي امارت په نورستان کې واما ولسوالۍ کې ښوونځی جوړ کړ. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د ولسي تړون پروګرام په اډانه کې د نورستان په واما ولسوالۍ کې د منځني ښوونځي د ودانۍ چارې بشپړې شوې. مسؤلینو ویلي یا د ودانۍ د څه د پاسه 15 میلیونه افغانیو په لګښت رغول شوي چې 6 درسي خونې لري. راغلاست لیدونکو یو ځل بیا بحث لرو دا چې یونیسف راپور خپور کړی چې ګواکې افغانستان کې نږدې 10 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې جمع نه 1 میلیون بیړنۍ روغتیایي توکو ته اړتیا لري. پر همدې موضوع باندې بحث لرو چې ګواکې اوسنیو شرایطو کې دغو مرستو ته څومره اړتیا ده او تر کله به دغه مرستې چې له افغانستان سره اعلانیږي د ویش بهیر به یې هم پیل شي. په بحث کې راسره سیاسي چارو شنونکی صلاح الدین سیدي دی. سیدي صاحب سلام، ستړی مه شه، راغلاست خپرونې ته. بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام. تاسو او درنو لیدونکو ته احترامات وړاندې کوم د ستاسو په خدمت کې. نړۍ مننه. سیدي صاحب پیل به له دې وکړو چې د یونیسف راپور د بشري مرستو په تړاو تاسې څنګه ارزوئ؟ سم دی؟ مطمئنا د افغانستان خلک
مرستو ته ضرورت لري. دا مرستې باید هغه ناندرو نه بهر چې د نړیوالو ټولنې او د طالبانو د رسمیت پېژندلو په ارتباط باندې پیل شوي دي او په ډېرو مواردو کې بې ځایه ناندري دي. اما دا باید د افغانستان د خلکو سره د مرستې تړاو ونه لري. نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې خپل وجایب ادا کړي. په یقین سره د افغانستان تمام خواوې باید بدون د دې چې سیاسي مواقف څه دي د دې حالت نه د وتلو لپاره د ژمي په مقابل کې د افغانانو په اصطلاح ملاتړ دا باید صورت عمومي او دا یو ضرورت دی. او که دې مورد کې نړیواله ټولنه بیا هم په همغه سابقه شکل باندې یوازې خپل منافع په نظر کې ونیسي دا به د تعصب وړ خبرې او د افغانستان د خلکو تراژیدي به نور هم بالکل. سعیدي صاحب دا چې اوس تر ټوله مرستې مشروطې شوي په دې موضوع به هم سره بحث وکړو. تر ډېره لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه اوس په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ډېر ځپل شوی دی او ډېرې مرستو ته اړتیا ده. څومره مرستې چې اوس وخت کې افغانان ورته ضرورت لري په دومره کچه مرستې به له افغانستان سره وشي؟ د پیل دپاره د افغانستان د خلکو سره بشري مرستې په یو سلسله شروطو باندې مشروطول چې هغه د طالبانو د حاکمیت د مشروعیت پورې تړاو لري دا غلط مشروطول دي. مطمئنا مرستې چې هر څومره وشي کافي به نه وي، اما له یو ځایه باید پیل شي او په تاکید سره ویل پکار دي چې د مشروعیت د حاکمیت مسئله او د مرستو مسله د جدا وڅېړل شي. مطمئنا طالبان د افغانستان د واقعیت یو جز دی. د طالبانو سره د تعهد چې په دې مورد کې د هغه نړیوالو مراجعو چې افغانستان سره کومک کوي د دې نه د امنیتي تعهد اخیستل ضرور دي. اما دا دوه قضایا باید جدا بررسي شي چې د مشروعیت او د انساني مرستو مسئله ده دا باید جدا سره بررسي شي. بالکل. له افغانستان سره تر ډیره اوس مرستې اعلانېږي لکه څنګه چې شهیدانو جنیوا کنفرانس د دې ترڅنګ د هیوادونو کنفرانسونه او د دې ترڅنګ هغه مرستې چې اعلان کړې دغه د ویش بهیر به تر کله پیل شي؟ دا به هم د رسمیت پورې مشروط وي؟ همغسې چې تاسو خبر یاست یو تعهدات دي او یو هم عملی جانب دی. په عملی لحاظ باندې همدا نن د افغانستان خلک مرستو ته ضرورت لري. همغسې مې چې په ابتدا کې وویلې د رسمیت پېژندنې مسئله او د دې مرستو مسئله باید سره مستقیم تړاو ونه لري. دا مرستې باید صورت عمومي نړیواله ټولنه باید په دې مورد کې عاجل اقدامات وکړي. افغانانو د نړۍ د امنیت لپاره قرباني ورکړې ده په دې تېرو شلو کلو کې او اوس هم قرباني کیږي. نو که چیرته په دې مورد کې یو سلسله داسې شروط چې هغه تر ډیره کچه پورې نامعقول شروط دي دا چې طالبان د څه وکړي او څه ونه کړي دا د افغانستان د خلکو سره او مرستو په ارتباط ولې تړاو ورکړل شي دا هغه مسایل دي چې متاسفانه باید تر اوسه پورې یو د بل سره بې ځایه ربط ورکړل شوی دی. زه په دې باندې تاکید کوم چې هو دا مرستې باید وشي او دا د حاکمیت د مشروعیت باید سره په سعیدي صاحب لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه تر ډیره تحلیلونه هم همداسې دي چې ګواکې د رسمیت مسله تر بشري مرستو پورې جلا مسلې دي. دواړه بشري مرستې باید تر رسمیت پورې مشروط نه شي. که داسې وي نو بیا دغه اوسنی ځنډ د څه دپاره نړیوال غواړي په امارت باندې فشار وارد کړي؟ زه په کلکه په دې باور لرم چې دا فشار چې د هغه په نتیجه کې افغانان مرستې ترلاسه نه کړي دا خطا فشار دی. مطمئنا د نړۍ سره رابطه د راکړې او ورکړې ده. د طالبانو لخوا هم دلته یو سلسله داسې موانع شته چې نړیواله ټولنې هغه تشویش ترې او حده پورې پر ځای دی. اما د دغو ناندرو په نتیجه کې همغسې مو چې وویلې نه باید د افغانستان د خلکو سره د مرستې مسئله په تاخیر وغورځېږي. په افغانستان کې امنیت د نړیوال امنیت دی او دا په ټول د تاریخ کې ثابته شوې ده. دې خاطر باندې دلته زموږ او ستاسو مسؤلیت ګرځي
د افغانستان د اوسني حکومت مخالفین او موافقینو افغانانو مسؤلیت ګرځي چې په دې لاره کې په ګډه کار وکړي چې څنګه افغانانو ته زر تر زر مرستې ورسېږي. بالکل سیدي صاحب، یونیسف داسې هم ویلي چې د افغانستان ډېر ځپل شوی قشر په اوس مهال کې ماشومان دي. د ماشومانو برخه کې امارت پاملرنه څنګه ارزوي؟ آیا دوی په دې برخه کې له تروسه کومه پاملرنه کړې؟ زما د معلوماتو پر بنیاد باندې طالبانو حاکمیت یو خو امارتونه، ځایونه، ولسوالۍ او ارګ تصرف کول دي او بل حکومتداري ده. د حکومتداري په مفهوم چې خلکو ته خدمات وړاندې شي، متاسفانه طالبان ډېرې ستونزې لري او د یو سلسله ډېرو خیرخواهانه اظهاراتو سره چې طالبان دلته او هلته کوي، اما دا خیرخواهانه نظریات د علم، پوهې او تجاربو او یو سلسله عملي اقداماتو سره تر اوسه پورې جوګن نه دي او متاسفانه دا به نور هم عمیق کیږي. طالبان په دې مورد کې زر متناسب د عملي اقداماتو په اصطلاح لاس پورې نه کړي، دا به د افغان ملت تراژیدي، د طالبانو د حاکمیت په اصطلاح ته به بدې پایلې ولري. مطمئنا نړیواله ټولنه به هم د دې قیمت ورکړي. بالکل، لکه څنګه چې تاسو هم ویل په دې برخه کې لا تر اوسه داسې کوم کار نه دی شوی چې ګواکې د ویلو وړ وي یا هم کوم کار شوی وي په دغه برخه کې د ماشومانو برخه کې، لکه څنګه چې پوهیو تر ډیره اوسه افغانستان کې ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي، د دې ترڅنګ سم روغتیایي خواړه نه لري او صحي خواړه دوی ته نه رسیږي. روغتیایي برخه کې هم تر ډیره ماشومان ستونزو سره مخ دي. څه ډول او څومره کار باید وشي په دې برخه کې؟ مطمئنا د ماشومانو مسأله مطرح کول د نړیوالې ټولنې ترحم مطرح کوي، اما په افغانستان کې په اسلامي لحاظ، په قانوني لحاظ باندې د ښځو، د نارینه‌و، د زړو او د ځوانانو د اطفالو چې هغه د ټولنې تر مخه د په اصطلاح آزار لاندې راتلی شي، د دې تمامو په برخه کې باید اقدامات وشي. متاسفانه همغسې مو چې په ابتدا کې ویلې د امارتونو، د ارګ او یو سلسله نورو ځایونو نیول په نظامي برخه کې برتري ترلاسه کول حکومتداري نه ده. مطمئنا د نیک نظر ترڅنګ عملي اقدامات تر اوسه پورې نه دي شوي او دا هغسې مو چې په ابتدا کې ویلې د تراژیدي د تعمیق سبب ګرځي. مطمئنا نړیواله ټولنه باید دا مسئلې ته پام وکړي او انساني ضمیر باید په دې برخه کې غلی پاتې نشي. بالکل. سیدي صاحب، تاسو په خپلو تېرو خبرو کې د فشار یادونه وکړه چې ګواکې دغه اوسنۍ کومې مرستې چې مشروطیږي دا د فشار یوه علامه ده. څه ډول فشار غواړي نړیوال په امارت باندې وارد کړي تر څو چې دوی وتوانیږي چې دغه اوسنۍ کومې مرستې چې دي دا لاسته راوړي؟ تر ډېره کومې مرستې چې اعلانېږي دا مشروطې سوي دي. څه دي چې دغه مرستې مشروطې کړي په کور دننه؟ دا مرستې مشروطول نه دي پکار. دا مرستې د مدني ټولنو او د خیریه سازمانونو له لارې ورکول پکار دي. د دې مرستو مشروطول یو سلسله عامو شیانو سره چې هغه حل باید تلپام وکړي. دا ناقص کار دی. په دې خاطر باندې بالکل. سیدي صاحب، د دې ترڅنګ تر ډیره بیا په کور دننه امارت باندې هم یو څه نیوکې دي، اندېښنې دي چې ګواکې کوم څه چې نړیوال وړاندې کړي دي او د دې ترڅنګ مرستې پرې مشروطې کړي دي، هغه د ولس غوښتنه هم ده چې بشر حقونه دي او د دې ترڅنګ بیان ازادي ده، د ښځو حقونه دي، دا ولس هم غواړي. ولې طالبان لا نه دي توانېدلي چې دغه شرطونه پوره کړي؟ طالبان مخکې د دې نه چې د نړیوالې ټولنې سره مشکل ولري، د خپلو صفوف سره مشکل، د خپلو عامه خلکو سره مشکل. طالبان په مبارزو کې خپل وعدې ورکړي، خپلو خلکو ته یې وعدې ورکړي، دا وعدې یو هدف لري، هغه فهم دی چې دوی د اسلام نه لري تر هغې چې د اسلام دا یوه برخه د مسئلې ده. په مجبور کې طالبان د امنیتي مسایلو په تمرکز کوي او
اما هغه څه چې ولي او مسؤلیت اشخاص د خبرونو تمام مفاهیم او یو سلسله نور هغه مسائل دي چې په دولتدارۍ کې یو څه کوي باید بلکل سیدي صاحب په ډېرې بخښنې سره ستاسې اواز موږ سم نه لرو که لږ خپله کمرې ته نږدې کښېنئ چې موږ وتوانېږو چې ستاسې اواز په سمه توګه ترلاسه کړو. سیدي صاحب تر ډېره اوسنۍ شرایطو کې ده چې دغه مرستې مشروطې کړي او د دې ترڅنګ د رسمیت بڼه یې هم ځنډ سره مخامخ کړې ده. د ښځو د حقونو مسله ده او یا هم د نجونو د زده کړو مسله ده چې ګواکې ځنډ پکې رامنځته شوی دی. تازه امارت ویلي چې راتلونکو یوه او یا هم 2 میاشتو کې به دوی یوه زمینه برابره کړي چې نجونې بېرته مکتب ته لاړې شي. آیا دغه اوسنی اقدام د دې ترڅنګ ده چې نجونې به مکتب ته ځي له دې سره به دغه مرستې وویشل شي؟ د طالبانو دغه وعده چې 1.5 2 میاشتې 1.5 2 اونۍ دا تاخیر مواجه نه دی. طالبانو په تېرو 20 کلونو کې او د دوی د توافقاتو په جریان کې چې د هغه دننه د حوالې څخه دا خبرې باید اما د اسلام نه هم د ښځو د تعلیم په مورد کې تنها د تعلیم فهم نه دی، د نور فهمونه هم وجود لري. دې خاطر باندې دلته مبدئي خطاوې وجود لري. د حاکمیت مشروعیت د ښځو او د نارینهو حقوقو رابطه مرتبطول دا خطا بحث دی. مرکزي بحث نړیواله ټولنه د یاد ویستلی دی چې په 21مه پیړۍ کې د اسلام د اصولو سره سم هم مشروعیت د ټوپک له لارې د انقلاب له لارې مشروع دی او که خلکو ته د مراجعې پر بنیاد مشروع دی. زه نه وایم چې سبا د افغان طالب حاکمیت په افغانستان کې ټاکنې وکړي چې د هغه په نتیجه کې خپل حاکمیت مشروع کړي. تمام ملت سره دی داسې دا کوي. زه دا وایم چې طالبانو مشرتابه دې ووایي چې تر 10 میاشتو پورې تر 1 کاله پورې موږ د ملت د رایې په اصطلاح پر بنیاد باندې دې وطن کې حاکمیت راوړو. دا هغه بنیادي لاره ده او نړیواله ټولنه باید د دې سره مرسته وکړي چې که طالبان په دې باندې باورمند دي چې تمام ملت ورسره دی چې دا ادعا لري افغانستان بې د جګړې ترلاسه کړی دی او په جګړې لاره ترلاسه کړی نه دی، همدا خبره هم صحیح ده. اما د دې ملت نه ولې وډار شي؟ نړیواله ټولنه بې ځایه تمرکز کول چې د اطفالو حقوق او دا ملت ته باید فرصت ورکړي شي چې ملت د خپل مور سره د خپل خور سره د خپلې ښځې سره څه ډول برخورد کول غواړي. هغه مسلمانان دي، طالبانونه شته دي، هغوی به ورته ووایي چې اسلامي درسته لار دغه ده چې دی یې وایي، به مشکل به په بنیادي شکل باندې حل شي. اما نړیواله ټولنه زه فکر کوم مخکې د دې نه چې ظاهري مطالبات لري یو سلسله پټ مطالبات لري چې دا پټ مطالبات ورسره بنیادي ښکاري. دا چې د طالبانو سره د ایران په ارتباط باندې د القاعده په یو سلسله نورو د روسانو په مقابل کې څه خاصتې لري، په دې باندې موږ په عملي شکل خبر نه شو. اما منطقه کولی شو چې یو څه تحقیقي مسایل وړاندې کړو. په دې خاطر باندې نړیواله ټولنه په داسې شیانو باندې تمرکز لري چې هغه بنیادي نه دي. بنیادي مسئله د افغانستان د خلکو انتخاب دی، مشروعیت د خلکو د ارادې پر بنیاد چې دا ملت مسلمان دی. دا بنیادي خبره ده چې نړیواله ټولنه متاسفانه بلکل سیدي صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه اوس په کور دننه تر ډیره چې د ولس غوښتنه د هغه دا ده چې ګواکې دغه اوسنی حکومت په رسمیت وپېژندل شي. ولې د دې ترڅنګ په کور دننه دغه اوسني حکومت سره یو څه واټن هم رامنځته شوی دی ولس، لکه څنګه چې په جریان کې یو خلک تر ډیره دا غواړي چې ګواکې د دوی لورګانې د باید مکتب ته لاړې شي او دغه ځنډ رامنځته کیږي. په 4-5 ولایتونو کې دغه چاره پر مخ هم تللې ده، نجونو ته د تر 12 ټولګي پورې د زده کړو اجازه ورکړل شوې ده، خو اوس ولس وایي چې ګواکې هغوی ته څه ډول یو چاپېریال رامنځته شوی چې نورو ولایتونو کې نه رامنځته کیږي. فکر نه کوئ چې دغه واټن به یو څه د طالبانو حکومتداري له خطر سره مخ کړي او د دوی حکومتداري به سخته کړي؟ د طالبانو حکومتداري له سره د خطر سره د مختلفو نورو عواملو له کبله د مشکلاتو سره مواجه ده. دا توقع خطا توقع ده چې په حکومت کې د وزیران ښځې شي. دا توقع خطا توقع ده چې د ښځو تعلیم د داسې شي د جنکیانو تعلیم د داسې شي.
ملت ته د انتخاب فرصت ورکول پکار دي. په دې مورد کې دا دلایل راوړل چې موږ به یو څه موده وروسته تنظیم کړو، یو څه موده، دا منطقي خبرې نه دي. نړیواله ټولنه په داسې شیانو باندې تمرکز د مشروعیت په مورد کې کوي چې دا د هغې په بنیادي شکل باندې د هغې پیشنهاد کېدلی شي، اما ملت باید انتخاب کړي. د مشروعیت مسئله د ملت لخوا نه. درسته ده چې یو سلسله نړیوال ارزښتونه دي، یو سلسله عام قبول شوي، یو سلسله محلي ارزښتونه دي. د دې مطابقت او تلفیق ورکول او د افغانستان د خلکو د خواستو سره همغږي کول دا هغه مسایل دي چې عملي همدانه اقدامات غواړي. متاسفانه نړیواله ټولنه او د طالبانو حاکمیت په دې مورد کې تر ډېرو مواردو کې په داسې شیانو باندې مسؤل دي چې هغه جانبي شیان دي. اصلي شی د مشروعیت مسئله ده او یو سلسله نور هغه مسایل دي چې باید په هغه باندې تمرکز وشي. متاسفانه تر اوسه پورې په دې مورد کې ډېر بدي حرکت کېږي، وعدې ورکول کېږي او دا وعدې متاسفانه د افغانستان د خلکو تراژیدي تابع کوي. بالکل. د دې ترڅنګ د رسمیت په برخه کې داسې هم ویل کېږي دغه مسایل چې موږ یادونه وکړه دا هغه مسایل چې په کور دننه داسې هم ویل کېږي چې که د رسمیت په تړاو باید طالبان یوه بهرنۍ ستراتیژي د دې ترڅنګ په کور دننه یو دریځ وړاندې کړي نړیوالو ته چې که د دغه دریځ د دغه ستراتیژۍ په بنسټ نړیوال دوی ته رسمیت ورکړي. ولې طالبان لا تر اوسه غلي دي، داسې یوه ستراتیژي نه لري چې نړیوالو ته یې وړاندې کړي؟ داسې ښکاري چې طالبانو دا انتظار نه ویسته طالب طریق چې دونه زر به حاکمیت ته ورسېږي. دلته زه نه پوهېږم دریځ به وړاندې کړي، دا به څومره دوام وکړي در حالې چې ژمی او کرونا او یو سلسله نور مشکلات دي. دا دریځ باندې موږ پوهېږو طالبانو 20 کاله ویلي دي چې ښځو ته به هغه ورکړي چې اسلام یې ورکړي. اما دا تعبیر د اسلام نه طالبي فهم دی او نور فهمونه شته دي. دې خاطر باندې زه فکر نه کوم چې دې کې به کومه اختراع دی وکړلی شي. یو سلسله منل شوي قبول شوي نړیوال ارزښتونه دي چې هغه د اسلام د دین سره هم په توافق کې دي، د خلکو آرزو هم ده. په دې مورد کې فکر کول او په تعویق غورځول دا د یوې هفتې کار دی چې په دې باندې په اصطلاح سره دا داسې شی نه دی چې نن یې طالبان اختراع کړلی شي. دا د دې لپاره جواب ورکول په یوه هفته کې تهیه کېږي او موږ د دې وخت نه لرو چې د تعلیم ودرو، ژمی ودرو، کرونا ودرو، وخت نشته دې ته. په دې خاطر باندې دقت کول، مسلکي افرادو ته مراجعه کول او د آرزوګانو د خبرو او د وعدو ترڅنګ متناسب اقدام کول. دا چې د افغانستان د دفاع وزیر وایي، د طالبانو د دفاع وزیر وایي چې انتقام ماخلی، یعنی انتخابونه اخیستل شوي دي. خو که چې انتخابونه اخیستل شوي دي او عفو عملي کېږي نه، کوم اقدام شوی دی چې چا چېرته تخلف کړی دی او متخلف څومره په اصطلاح په جزا رسېدلی دی. اوس موږ د مسجد امام ناست وو چې وعظ او نصیحت وکړو، اوس وزیر دفاع هستو، اوس وزیر داخله هستو، اوس اجرایه قوه هستو. دا عمل ته ضرورت لري، نصیحتونه پرېږدئ بل چاته، عمل پکار دی. په دې خاطر باندې دلته یو سلسله بنیادي عدم دقتونه دي د دولتدارۍ په مورد کې، د فهم د دولتدارۍ په مورد کې او یو سلسله کارونه داسې ګویا په تعویق ورځېږي چې د هغه عوارض به ډېر خطرناکه وي او دا ورځ په ورځ تعمیقېږي. ای کاش کې د افغانستان وضعیت توقف کړی وای، منفي خواته نه وای تللی حد اقل. اما موږ ګورو چې دا نه تنها چې مخکې نه ځي، منفي خواته حرکت کوي او د دې تمام عواقب به هم طالبانو ته متوجي، هم نړیوالو ته متوجي، د افغانستان خلکو خو له سره قرباني. نړۍ مننه سیدي صاحب کور ودان چې خپرونه کې راسره ملتیا وکړه. تشکر. سیاسي چارو شنونکی صلاح الدین سیدي راسره په خپرونه کې میلمه و. د یونیسف راپور چې ګویا کې افغانستان په اوسنیو شرایطو کې 10 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ 1 میلیون وګړي چې بیړنیو روغتیایي مرستو ته یې اړتیا درلوده. په دې تړاو مو سره بحث وکړ. اوس بیرته راګرځو د خبرونو دوام ته. د افغانستان د روان کړکېچ درنه بیه افغان ماشومان پرې کوي. نیویارک د یونیسف ادارې مسؤلین وایي شاوخوا 10 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته او 1 میلیون نور بیړنیو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. اخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې له افغان استازو یې غوښتي چې د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړي او د ماشومانو په ګډون د ټولنې د هرې برخې حقونو ته پاملرنه وکړي.
د ملګرو ملتونو د یونیسف څانګې اجرایي رئیس چې تازه له کابل نیویارک ته تللې دلته له سخت بد وضعیت اندېښنه لري. عمر عبدي وایي د روان بشري ناورین ډېره بیه افغان ماشومان پرې کوي. د هغه په وینا تېر حکومت را په دې خوا شاوخوا 10 میلیونه ماشومان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي چې دغه شمېر به راتلونکي کې لا زیات شي. افغانستان داسې هیواد دی چې اوس مهال په ناورین کې دی. دغه هیواد ماشومان تر ټولو زیات دغه ناورین بیه پرې کوي. د طالبانو له راتګ وړاندې هم 10 میلیونه ماشومانو د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا درلوده او شاوخوا 1 میلیون ماشومان چې له خوارځواکۍ سره مخ دي درملنې ته اړتیا لري. عبدي اندېښنه څرګنده کړه چې راتلونکو څو میاشتو کې به وضعیت نور هم ګواښونکی شي چې هغه یې ستر لاملونه کډوالي، د امنیت نشتوالی او وچکالي یادوي. وضعیت ډېر خراب دی او نور هم د خرابېدو لور ته روان دی. موږ دا وړاندوینه کوو چې د ماشومانو او ښځو بشري اړتیاوې به نورې هم زیاتې شي. موږ به په راتلونکو څو میاشتو کې د دې حالت شاهدان واوسو. لامل یې د اوبو نشتون، امنیتي ستونزې او کډوالي ده. بل لور ته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر له افغاني لوري سره تر لیدو وروسته د ماشومانو او ښځو پر زده کړو او کار ټینګار کړی دی. موږ له افغاني لوري سره یو شمېر سپارښتنې شریکې کړې. موږ د ښځو کار او ماشومانو د زده کړو سپارښتنه وکړه. موږ پرې دا تاکید وکړ چې دغه سپارښتنې دې د لویدیځو له لوري نه ګڼي بلکې دا د اسلامي نړۍ څخه د یو پیغام په توګه وبولي. اخوا ملګري ملتونه پر مرستندویه هیوادونو هم غږ کوي چې د افغان ولس وضعیت د له پامه نه غورځوي او هغوی د ژر له یو ستر بشري ناورین وژغوري. د قلوردو د قمندان په توګه وټاکل شو. چارواکي وایي د یوه داسې پوځ د روزلو لپاره هڅې پیل کړي چې د افغانستان له حدودو او خلکو څخه په مستقلانه ډول دفاع وکړي. د مزار د قلوردو قمندان وویل چې په یاد قلوردو کې به د اسلامي امارت سرتیري په منظم ډول وروزل شي. په ورته مهال د بلخ والي وایي چې اسلامي امارت د افغانستان له ټولو قومونو تشکیل دی او دا یې د بریا لوی راز دی. په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت څخه 2 میاشتې تیریږي، دلته بلخ ولایت کې مولوي عطاالله عمري د مزار د قلوردو د نوي قمندان په توګه رسما معرفي شو. په همدې تړاو جوړو شویو مراسمو ته د دفاع وزارت لومړي مرستیال ملا محمد فاضل مظلوم په خپلو خبرو کې ویل چې اسلامي امارت د یو داسې پوځ د روزلو لپاره هلې ځلې پیل کړي چې د افغانستان له حدودو او خلکو څخه په مستقلانه ډول دفاع وکړي. هغه زیاته کړه چې د اسلامي امارت ټوله هڅه به دا وي چې افغانستان د هیڅ یو بهرني هیواد تر تاثیر لاندې رانشي. کوشش کوو چې حر او مستقل فوج وروزو، افغانستان مستقل سي، افغانستان د چا تر تاثیر لاندې رانشي او د خپلو ګاونډیانو او د نورو تر تاثیر لاندې رانشو. لکه کوم هغوی چې حریت پیدا کړی دي، د خلکو د دغه څخه آزاد شوي دي، باید موږ څو دغه حریت پیدا کړو. په ورته مهال د مزار د قلوردو قمندان په خپلې وینا کې ویل چې په یاد قلوردو کې به د اسلامي امارت سرتیري په منظم ډول وروزل شي. اونمو مجاهدینی که ما داریم، اونمو مسلحایی که ما داریم از هر قوم قبیله و از هر طایفه و از هر ولسوالی از هر ولایت که هستند، یعنی سلابشانه ای که باشند اونها را همه ایشان در کندک ها، در لیواها، در قلوردوها جمع کرده اینجا انشالله 2 نوع تعلیم به اونا داده خواهد شد. یک تعلیم نظامی، یک تعلیم درسی. له دې سره د بلخ والي وایي چې اسلامي امارت د افغانستان له ټولو قومونو څخه تشکیل دی او زیاته یې کړه چې دا د بریا لوی راز دی. الحمدلله امارت اسلامی خانه همه مسلمانان هست، متشکل و جور از همه اقوام است. همین چیز سبب شد که ما شما مشاهده کردیم که الحمدلله هر ولایت که فتح شده سبب فتحش نصرت خداوند و مجاهدین خود ولایات بوده. مسئولین وایي چې د مزار په قلوردو کې به سرتیرو ته نظامی او دینی زده کړې ورکول کیږي او له هغه وروسته به د شمالي ولایتونو د امنیت لپاره ګمارل کیږي. جاوید واک، شمشاد نیوز، بلخ. راغلاست لیدونکو یو ځل بیا بحث لرو وروستیو سفرونو ته په خاصه توګه د ازبکستان یو ورځني سفر په تړاو او د چې پایلې یې څه دي. پر همدې موضوع باندې به بحث وکړو. په بحث کې راسره درېیمې لاره خوځښت مشر بریالی نصرتي دی. سلامونه و نیکې هیلې نصرتي صاحب، ښه راغلاست خپرونې ته. ډېر مننه. تاسو دپاره او د من لیدونکو دپاره.
نړۍ مننه نصرتي صاحب پیل بلدي وکړو چې د ازبکستان یو ورځنی سفر پای ته ورسید. دغه سفر تاسې څنګه ارزوئ؟ ازبکستان بالکل بله ازبکستان. دا سفرونه د ازبکستان سفر بالکل واضح خبره دی. ازبکستان ډېر غواړي چې طالبانو سره د افغانستان حکومت نږدې روابط وکړي، خاصتا د تجارت او مواصلاتو او د حقوق انساني کومکونو ډېر د هرات ځایي اوسیدونکي امنیتي کسانو ته ځانګړی یونیفورم غواړي، څو د عامو خلکو سره یې توپیر وشي. عام خلک وایي د یو ځانګړي یونیفورم تشه هغه څه دي چې هر څوک کولی شي په اسانۍ نور وځوروي. د هرات ځایي چارواکي وایي د دغې ستونزې د حل لپاره کار کوي او راتلونکي کې به هره څانګه ځانګړی یونیفورم ولري. د نوي حکومت له راتلو نږدې 2 میاشتې تېرېږي، خو له عامه ښارونو کې د طالبانو امنیتي کسان له یو بل سره نه پیژندل کېږي. د هرات اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې ښارونو کې د نظم راوستو او عامو خلکو سره د امنیتي کسانو د توپیر لپاره باید ځانګړی یونیفورم ولري. خلکو ته کلن د یو څه ځان وښیي چې موږ ته عام او د حکومت سړی معلوم شي. هیچ حکومت نمیتونه بدون یونیفرم خاص به ملت حکومتداری بکنه، باید یونیفرم داشته باشه. دوی وایي اوس مهال په ښار کې د عامو خلکو او طالبانو توپیر نه کېږي. له همدې امله ځینې کسان د طالبانو نوم څخه ناوړه ګټه اخلي. ښاریان وایي د طالبانو پوځ، استخبارات او پولیس باید ځان ته ځانګړی یونیفرم ولري او له یو بل سره یې توپیر وشي. موږ ځانونه موږ در رضا و بی رضا داره کشیدی که موږ هغه خواسته بس. طالبا اگر یونیفرم داشته باشم خیلی خوبه برای نظم شهر. با مردم میتوانم بهتر شناسایی کنم. هرات کې د نظامی چارو یو شمېر شنونکي د هیواد او نظام لپاره پوځ او ځانګړی یونیفرم لرل اړین بولي او ټینګار کوي چې طالبان باید په دې اړه اقدام وکړي. اینا باید دقت بکنن که افغانستان بدون یک اردوی منظم، بدون داشتن یک پلیسی، بدون روابط بین‌المللی از سیاست‌های خارجی امکان نداره که به زندگی خود دوام بده. ځایي چارواکي هم د یونیفرم لرل اړین بولي، خو ټینګار کوي چې پر دغه بهیر باندې کار روان دی او تر بشپړولو وروسته به د امنیتي کسانو هره څانګه ځان ته ځانګړی یونیفرم ولري. ټول خپل خدمت کوي، دا چې جلا یونیفرم نه دی ورکول شوی، دا موږ وزارت دفاع ته انتظار لرو چې انشاءالله یونیفرم هم ورکول کېږي، چې هر ریاست او هر کومه قومنداني یا استخبارات چې دوی د ځانه جلایي وپېژندل شي. پر دې باندې کار روان دی چې کوم هدایت د وزارت دفاع لخوا راسي، انشاءالله موږ په هغه باندې خبره کوو. خو الحمدلله ټول خپل خدمت کوي، پر پښه ولاړ دی، مشکلات لري نه. یونیفرم نظامی برای واحدهای مختلف تشکیلاتی در وزارت‌های مختلف در مرکز پیشنهاد شده برای دوستان ما در صدد جور کردن یک سری لباس‌های خاص برای واحدهای مختلف تشکیلاتی درست میشه. هرات او د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو د نوم څخه په ګټه اخیستنې د خلکو د ځورونې او غلاو څو پیښې رامنځته شوي دي. خلک وایي د امنیتي کسانو لپاره د یونیفرم نه لرل د ناسمې ګټې اخیستنې او نورو جرمونو ترسره کېدو لپاره زمینه برابروي. شرف الدین کاکړ، شمشاد نیوز، هرات. د تورخم له لارې پاکستان ته تلونکي مسافر شپې او ورځې په دې تمه تېروي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره دغه هېواد ته واړوي. ناروغان که څه هم ټول قانوني اسناد په لاس لري، خو بیا هم د نامعلوم دلیل له مخې دلته له کړاو ډک انتظار کوي او دومره پیسې ترې اخیستل کېږي چې د ډېرو په وس نه دي پوره. اسلامي امارت بیا د پاکستاني چارواکو هغه دلایل ناسم بللي چې وایي ستونزه افغان لوري ته ده. لکه د پخوا په څیر دلته راټول کسان ډیری هغه ناروغان او د کورنۍ غړي دي چې افغانستان کې درملنه ناشونې ده. دروازې ته نږدې د انتظار په دې پنجره کې ولاړ دا خلک وایي ټول قانوني اسناد په لاس کې لري، خو پاکستان ته د وختو لپاره ترې دومره پیسې غوښتل کېږي چې د دوی له وسه پورته دي. که پیسې ورکوې ښې ډبلې پیسې ورکوې اوښتی سې، که نه ورکوې مریض به دې په سړک پروت وي، بې حیا به یې بې عزته کېږي، به په سړک به پروت وي. دغه زوی مې د لاس کینسر شوی دی او دا پرون نه او بل پرون راغلی او دغلته ناست یو اخوا هم څوک نه پرېږدي. زه د زړه تکلیف لرم، دغه د اسناد مې دغه دي، دا مې درېیمه شپه ده چې دلته تورخم ته راځم. ملي متحد چېرته دی؟ بې سرحده ډاکټر چېرته دی؟ زه په سرکو پروت یم، واو ته دغه سپین ږیري ټول په سرکو پراته دي، حقوق بشر چېرته دی؟
د ناروغانو په منځ کې ښځې هم شته، دوی هم ټول قانوني اسناد بشپړ کړي، خو سره له دې بیا هم د تګ اجازه نه لري. 4 ورځې چې راغلي دلته ناست یم، د اینې تکلیف مې دی او اسلام آباد باندې پرچه راکړي نه م پرېږدي، بیخي نه ودرېدی شم، ماشوم تکلیف مې هم دی او د اینې هم دی. موږ راغلي یو دا د تورخم تار سره د مجبورۍ نه راغلي، څوک هم د مستۍ نه نه دي راغلي. همدغه زه اوس خپله کینسل مرض لرم، زړه مې رېږدي. اوس پاکستانیان موږ ته اجازه نه راکوي، هر سړی وایي چې 40 نفر هره ورځ وړي. اوس دا د موږ عصبۍ نه راغلي، تر اوسه پورې 20 نفر یې مخ وانه اړولي. راځي یو نفر وړي نو ورک کېږي، راځي یو نفر وړي نو ورک کېږي. نو داسې خو اسلام نه ده، داسې خو مسلماني نه ده. خو ننګرهار کې د پاکستان قونسلر عبدالله پړه پر افغان لوري اچوي او وایي ځنډ او خنډ د افغان مسؤلینو له لورې دی. لږ غونته ستونزې دا دي چې دلته کې افغانستان سایډ ته لا هم هغه سیستم فعال نه دی، کوم چې د داخلي خروجي سټمپونه او ټاپې خلکو ته ووالی شي. دغه لږ شانتي انتظار دی. څو سیستمونه موږ دې خوا ته هم جوړوو، ځکه تاسو ته معلومه ده د خلکو ضرورت ډېر زیات دی. یو پاکستان هم یو داسې طریقه کار وضع کول غواړي چې یاره خلکو ته تکلیف جوړ نه شي. خو د تورخم کمیسار شمشاد سره په خبرو کې وویل دوی په خپلو چارو کې پاتې نه دي راغلي. فلحال زموږ له خوا نه د پاکستان له طرفه چې کوم مسافرین راځي نو هغه فعالیت فعال دی او داسې خاص مشکل نشته، نه زموږ د پاسپورټونو کې مشکل شته او زموږ ټول د دې مسافرینو په اړوند کمې ادارې کار کوي، هغه ټول فعال دي. دخولي او خروجي سیستم فعال ده. پاکستان کله یوې لوري د مرستو لړۍ چټکه کړې، له بلې لوري د عامو افغانانو پر مخ خپلې ټولې دروازې تړلي. خلک وایي ناروغانې ورته د سترګو پر وړاندې مري چې دا د بشر قوانینو او ګاونډیتوب له اصولو سرغړونه ده. سهرګل احساس، شمشاد نیوز، تورخم. خراغلاس لیدونکو یو ځل بیا د بحث دوام ته راګرځو. نصرتي صاحب ستړی مه شئ، یو ځل بیا تاسو ته خراغلاس وایم. نصرتي صاحب د ازبکستان د سفر د لاسته راوړنو په تړاو که راته ووایئ، دغه یو ورځنی سفر څومره لاسته راوړنې درلودې؟ ډېره خوشحاله یم تاسو ته طرف د دې ترڅنګ نصرتي صاحب په دې سفر کې تر ډیره په سوداګرۍ باندې هم خبرې اترې شوي دي، بحثونه پرې شوي دي. دغه خبرې اترې او د دې خبرې اترې چې له ازبکستاني پلاوي سره کړي د افغانستان اوسني وضعیت اقتصادي ستونزو سره به څومره مرسته وکړي؟ تا د افغانستان مثلا باید دنیا خاصتا هغه سرمایه‌دار ترین ملکونه لاس پلاس شي، د افغانستان مشکلات حل کیږي. خو په دې یو دوه درې ملکونو باندې که چین هم ورته وایي چې زه ډېر تا ته کومک کولی شم، ډېر مشکله دي چې اقتصادي حالت د افغانستان له دې حال نه خپل ځان سلامت وباسي. مطمئنا دا یک حرکت تشویق کننده است و این خیر مقدم میگیم. امیدوار هستیم که دیگر کشورهای همسایه ما هم از ازبکستان بیاموزند و خاطر نجات مردم افغانستان از فقر، گرسنگی، بی‌پیسگی اینا دست به دست شوند و یک همسایه‌داری خوبه و نمایش بذارند. بعد از 43 سال قتل های متواتر در افغانستان یک مسئولیت به وجود آمده. امیدوار هستیم که کشورهای همسایه ما هم بتانند در این عرصه قدم های استوار بردارند و خاطر خیر و فلاح مردم افغانستان. نصرتي صاحب لکه څنګه چې مو یادونه وکړه د ازبکستان له لوري دغه اوسنۍ مرستې ډېرې کمې دي او د افغانستان اوسنۍ اقتصادي ستونزې ورسره لا دومره نه حل کېږي، ولې بیا هم دا چې اوس تر ډېره ترانزیتي لارې د افغانستان پر مخ بندې دي، په خاصه توګه د پاکستان له لوري نه. ازبکستان یو ښه بدیل کېدی شي، ځکه چې اوس یو شین څراغ هم دغه اوسني وضعیت کې د اقتصادي ستونزو دپاره تر ډېره مرسته کولی شي اوسني وضعیت دپاره. دغه سفر خو تر ډیره د مرستو په برخه کې تر ډیره لاسته راوړنې درلودې، اوس څه ډول باید دغه مرسته کنټرول شي او د دې ترڅنګ په بازارونو باندې څار وشي چې اوس هم د خوراکي توکو بیې لکه څنګه چې پخوا وې هماغسې ډېرې پاتې نه شي؟ که تاسو ته ووایل چې کوم اغېز نه لري،
خو یو تعامل دی دو طرفه یو تعامل دی ده او دا تشویق کولای شي د مونږ د تاسو گاونډیانو ته چې باید هغوی هم خپل همسایګي دپاره باید مونږ تاسو سره د مونږ خلک سره باید خپل بارډرونه خلاص وکړي او دغه تعرفه کم وکړي او فرصتونه د افغانستان خلک دپاره او د افغانستان حکومت دپاره دوی فراهم وکړي. خو مونږ هغه وخت د مونږ د تاسو په ژوند تغییر به راسي چې دا حکومت جهان په رسمیت وپېژني. بیا هغه وختی چې ډېر فسیلیتي او آسانی‌های در زندگی مردم افغانستان فراهم خواهد شد. ګاونډیان لکه څنګه چې پخوا دغه ترانزیتي لارې خلاصې وې سوداګري په اسانه توګه کېږي، ولې هغسې یو میکانیزم بیا هم نه جوړیږي او دوی خپلې لارې خپل بارډرونه نه خلاصوي لکه څنګه چې پاکستان اوس خپل بارډرونه بند کړي، ولې په غیر مستقیمه توګه غواړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي؟ خبره ده چې په دغه ټول تبعیض د افغانستان د دوی له لاسه تکمیل شوي دي. تر اوسه هم په خپل هغه غلط لاره روانه دي او د مونږ قتل د بچیان قتل د مونږ د خاوره تبعیض د ډول فراز شوي دي. اوس هم مونږ ډېر خوشحاله وو چې طالبان راغی، طالبان سره دوی لاس پلاس کوي، مګر دوی خپل اهداف تعقیبوي او د خپل اهداف دپاره دوی خپل تلاشونه تر له حد نه پورته دوی کوي. اوس د دوی موضع د طالبانو په مخالفت لږ لږ روان شوي دي او متاسفانه د موږ د تاسو خلک په دې گیم یا په دې بازی کې تبعیض خواته روانه دي. پاکستان زیاتر کوشش کوي چې هغه امو پله ترازو رو میبینه که چطور میتونه خود و اقتصاد بد خود به سر خون اولاد ما مردم تکمیل کنه و امروز پاکستان به طرف زیاتر به طرف امریکا توجه کرده میره به خاطر از اینکه میفهمه که آینده خودش بسیار خراب خواهد بود. که تاسې په پښتو کې ستونزه لرئ کولی شئ چې ځوابونه ماته په دري کې راکړئ. د پاکستان بلاخره ستونزه چیرته ده؟ د دوی اهداف څه دي چې لا غواړي له افغانستان سره داسې یو چلند وکړي د افغانستان اوسنۍ ستونزې چې دي دا لا ډېرې کړي؟ اولی خبره خدا دی یوازې پاکستان نه دي، د ټول ملکونه چې د موږ د تاسو په خاوره لاسوهنه لري د دوی اولین غوښتنه دا دي چې حکومت د دوی په مرضي او د دوی په خواست جوړ شي. مگر حکومت طالبان قسمی که شما میبینید مردمای وطن دوست هستن، ای که چقدر مدیریت کرده میتونن نمیتونن هنوز زیر سوال است. اینا با این خواستهای بیرونی ها کنار نمیآید. بنابراین اینجاست که تنها پاکستان نیست، هر کشور دنیا در مقابل هذه حکومت موضع بسیار خصمانه خواهد گرفت، برای از اینکه مزدورای از ایران نمیماند در داخل نظام جای بگیره، آبهای افغانستان نمیمانه که برشان مفت بره و بسیار مسائل عدیده دیگه است که از خدای متعال میخواهیم که بتانیم از این وضعیت بد براییم و از اینا میخواهیم از حکومت افغانستان چطور برای جهان یک راهکار تعادل پیشکش میکنه تا اینکه حکومت از اینا به طرف رسمیت شناسی بره. در غیر از بسیار مسائل پیش روی ماست، تنها از پاکستان نیست، بسیار کشورهای دیگه هم در این مسائل دخیل است. کور دننه د لاسوهنې دغه زمینه پاکستان او دې ته ورته نورو ګاونډیو هیوادونو ته چا برابره کړې؟ پاکستان هم کوشش کوي چې د افغانستان کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي او څه ورځې مخکې تاجکستان هم د دې کوشش کړی او بالاخره دغه زمینه دوی ته څوک برابروي؟ دوی خپل افراد خدا دارن و اینا بر منافع ملی خودشان فکر میکنن و اینا هرگز پروای مردم افغانستان و کشور افغانستان نکرده. خاصتا هر نظامی که بر منافع ملی خود در داخل افغانستان شکل بگیره
اینا و امثال از اینا مخالفت بسیار شدید میکنه. این به نخبگان و دانشمندان و مردمای فرهیخته افغانستان تعلق داره که چطور میتونن در این وقت اساس دست به دست هم شوند، خاصتا حکومت فعلی که اکثرا مردمای نظامی هستند در رأس سیاست آمدن. اینا و مردم خود از این خطرات نجات بدن و چطور میتونن رجوع کنن به مردمای سالمندیشی وطن که دست به دست هم شویم. در غیر از او اگر فکر کنیم که کدام تغییر آمده میتونن و کشور اینا میبرن به طرف تباهی. د سیمې هیوادونو ګاونډیو کې داسې کسان داسې هیوادونه هم شته چې ګواکې د افغانستان اوسني حکومت سره دوی اړیکې پالل غواړي چې دې ته ورته اوس لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه اوس پاکستان ته دغه اوسنی سفر او د دوی لاسته راوړنې دا په ډاګه کوي چې ګواکې ازبکستان یو ښه بدیل کیدی شي د سوداګرۍ دپاره او د دې ترڅنګ روسیه چین غواړي چې د افغانستان سره اړیکې وپالي او داسې اوس لیدل شوی چې ګواکې د افغانستان سره د اړیکو پاللو ته لیوالتیا لري. د دغو هیوادونو څخه باید څه ډول ګټه واخیستل شي؟ مختصر که برای شما گفتم حکومت گرفتن یا انقلاب کردن آسان است، ولی انقلاب به پیروزی رساندن بسیار مشکل است. حال به تدبر و به تدبر حلقه رهبری که از طالبان در اینجا شیشتن این ارتباط میگیره که چطور این وضعیت اضطراری را اینا مدیریت کرده میتونن، چطور اینا میتونن کشور و مردم از این جنجال هایی که پیش روی است فرارویشان است از این بکشه و چطور میتونن از این فرصت های ایجاد شده که شما گفتین در رابطه با چین دیگر کشورها اینا استفاده نافع کنن به خاطر منافع مردم افغانستان. امروز شرایط بسیار مساعد است و اینجا خطهای سرخ وجود دارد. در سطح جهان خطهای سرخ در برابر طالبان وجود دارد. شیر محمد عباس استانکزی 2 ماه پیش یک اعلامیه را از طریق تلویزیون ملی به نشر رسانده بود که اونجا بیانگر تعادل بود. اونجا میتونست که یخها را آب کنه و او رقم حرکت که متاسفانه او آدم به انزوا کشانده. امروز باید یک راهکار تعادل طالبان به سطح جهان خاصتا در کنفرانس که 4 روز بعد یا 3 روز بعد در مسکو پیش میشه، اینا باید یک راهکار جدیده که متناسب با خور استعداد جامعه جهانی باشه پیشکش کنن تا ای که این خطهای سرخ از اونا پس شود و اینا را جهان به رسمیت بشناسه. اگر اینا برخلاف خواسته های امی کشورهایی را که شما گفتین چین و روس و پاکستان و قطر و که دوستایشان است اینا حرکت کنن، مطمئن باشین که حکومتشان بسیار زود سرنگون خواهد شد و مردم افغانستان و کشور ما یک بار دیگر به تباهی خواهد رفت. اینا چیزها نصرتي صاحب لکه څنګه چې شاهدان یو په دې وروستیو کې د ازبکستان سفر ته ورته داسې نور سفرونه هم ترسره شوي دي. د دغو سفرونو لکه څنګه چې انقرې ته سفر وشو له امریکایي چارواکو سره ناستې وې، اروپایي ټولنې سره او په دې وروستیو کې ترکیه ته دغه سفرونو پایلې څنګه ارزوئ؟ خب این سفرها از اهمیت بزرگ برخوردار است. شناخت از اینا را در سطح جهان بالا میبرند و اینا سفرهایی است که اکثرا در بین کشورهایی که دوست افغانستان است یا دوست از ایناست با اینجا صورت گرفته. مطمئنا بحث لابیگری از این کشور است که چطور میتونن امریکا را و اروپا را قناعت داده به خاطر به رسمیت شناختن مسئله آزادسازی پولهای منجمد شده مردم بی‌قصور و بیگناه افغانستان است که چطور آزاد شود. مسائل جذب کمک‌های بشری است در داخل افغانستان، چون وضعیت مردم افغانستان بسیار خراب است، از مامورین ما بسیار خراب است و اینا امکانات شخصی ندارن، امکانات وجود نداره که به دسترس مردم قرار بگیره. اینا تلاش‌های خود در حدود خواسته‌های خودشان میکنن، ولی در این وقت است که اینا متوجه شود که برای دریافت خواسته‌های خودشان جهان از اینا چی میخواهد. اگر جهان چیزهای غیر مشروع میخواهد مطمئنا اینا جواب نمیتن. این بسیار خوب گپ است چون منافع ملی ما و تمامیت ارضی ما زیر سوال میره. اگر جهان میگه حقوق زنها را شما احترام کنین، اگر میگن دخترایتان به مکتب رایی کنین و مردم ساده از بیسوادی براین و کشورتان طرف پیشرفت بره، اگر اونا میگه که
تعامل با جهان رادیکالیسم از صحنه یا صفحه افغانستان دور کنین. این بسیار خوب گپ است، برای از که امروز جهان افغانستان با چشم باز دنبال میکنه سیاست داخلی افغانستان. سیاست های بزرگ جهانی امروز منتظر سیاست های درونی افغانستان است. اگر اینا در داخل تا امروز اینا نتانستن یک اعلامیه رسمی از حکومت خود نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر بتن، منشور سازمان ملل متحد بتن، اینا تا حال خط خود روشن ساخته نتانستن. در این نظام تا حال قانون اساسی وجود نداره. بیرق افغانستان که متاسفانه هنوز خود دقیق نیست که خدا کنه و ترام نباشه، یک بیرق تاریخی است که جهان بشناسه. اگر اینا چیز میکنن این بسیار پرابلم های کران در سطح جهان خاصتا در ملل متحد ایجاد کرده رایستن. اینا باید تلاش کنن که چطور یخهای منجم آبهای یخ زده را چطور اینا میتونن هموار کنن. دو طرفه می باشه بحث ها. تو نمی باشه که اینا بگه که مرا بر رسمیت بشناس، پول ها را آزاد کو، برای ما پول کمک کو برای حقوق برای مردم افغانستان و خودش هیچ چیز نکنه. باید خود اینا آماده بسازن و میارهای بین المللی. اینجا افغانستان یکی از اعضای کوچک جامعه جهانی است، باید مطابق با نرم‌های قبول شده بین المللی اینا قدم برداره. ډیره اوس زموږ د رسمیت پیژندلې پروسه مشروطه ده او نړیوالو تر ډیره دغه پروسه مشروطه کړې چې ګواکې دوی د طالبانو عمل ته ګوري، وروسته له هغې به دوی پرېکړه نیسي. بالاخره دغه شرایط څومره سنګین دي؟ طالبان ولې نشي کولی په دې برخه کې کوټلي ګامونه واخلي او دغه شرطونه پوره کړي؟ ځکه چې تر ډیره دا د ولس غوښتنه هم ده. اینطور است که در داخل از اینا یک تعداد آدمایی است که در رأس قدرت هم ناغلطی آمدن و اینا بینششان برابر قریجاتشان است. اینا فکر میکنن چیزی که ما فکر میکنیم از تمام جهان که در بالاتر ما میدانیم، در حالی که اوتو نیست و اینا قبر خود و مردم افغانستان اینا کنده رایستن. اینا باید بر اصول و میارهای بین المللی خود آماده کنن. قسمه که گفتم اینا رجوع کنن و اونمون گفتار که یکی از اعضای رهبریشان است به نام استانگزی و شما خاطر جمع باشید، اینا بخواین نخواین امروز تلاش های میکنن که اگر شوه او ایران است که کارا را میکنن، چون یک زیربنای اقتصادی کلان دارن. اونا دستشان به گدایی نیست، اونا بلکه کشورهای گدایگر کمک کرده میرن با اینمی شرایط تحریمشان. اونا اگر پای خود سخت میکنه که ما نمیکنیم اونا تیر یک بنیاد هم دارن، اقتصاد متکی به خودشان دارن، نه اقتصاد که وابسته به جهان باشه. ما بیچاره ها با وال نیستیم. در این مرحله باید برن اونمو گپ استانگزایی که گفتن راه تعادل و مطمئنان باشین اینمی کسایی که بر ضد اونما استاد شده اینا پس میرن. اونمو گپ دمای استانگزایی در امی کنفرانس مسکو یا یک 6 ماه بعد اینا پس میاین در اونمو رایی که او گفته بود و دیگر رای اینا ندارن و جهان نمیکنن که قانون جهانه به خاطر از اینا تغییر بده. اتو یک چیز امکان پذیر نیست. نصرتي صاحب په دوحه کې د امریکایي چارواکو سره په ناسته کې هم او د دې ترڅنګ ترکیې ته په سفر کې هم تر ډیره په کور دننه تمې داسې وي چې ګواکې د رسمیت په برخه کې به یو څه کار وشي، خو له وړاندې هم امریکا ویلي و چې دوی کوم عجله نه لري دې برخې ته، او د دې ترڅنګ ترکیې هم ویلي و چې ګواکې دوی د رسمیت برخه کې لا تر اوسه کوم پلان نه لري او نه غواړي چې دغه مسله مطرح کړي. بالاخره په دغو سفرونو کې زموږ لاسته راوړنې څه وې؟ څه مو ترلاسه کړل؟ وقت شما اینجا فقط 2 پوینت است. بته بگی جهان میخواه که کت از اینا هم کار باشه، ولی میگه برادر با اونو قانونی که کل کشورهای جهان پابند است مطابق با اونو میار خدا بساز. شما برخلاف از او مکاتب دخترات تا امروز باز نیست، برخلاف قانون جهان. شما مثال داخل افغانستان شما قانون اساسی داره، 39.9 میلیون انسان او را پیگیری کنه
و یک نفر بگوید که من این قانون اساسی را قبول ندارم، تو امکان پذیر است؟ بنابراین اینا مطابق با نرم‌های قبول شده بین‌المللی باید اینا خود عیار کنن، آماده کنن، چون در درون خود از اینا یک تعداد تندروای متعصبه که نمیفهمند با تفکر خود خاک خود و امی طالبایی که 20 سال قربانی داده کلش ما تبا میکنیم این گپا را نمیفهمند، در شوق خودشان فکر میکنن خیالی عجیب چیزا. و تو نمیشه. شما در جهان زندگی میکنین، باید مطابق با قانون جهان خدا آماده بسازین، یعنی که ارزش‌های ملی تانه اینقدر تدبر داشته باشین که با ارزش‌های بین المللی یک پیوند بده، یک گره زده بتانین. این که چطور اگر نمیتانین سون کشورهای اسلامی ببینید که واقعا اسلامیستن، هم خیرشان به مردم میرسه هم به دیگه مردم جهان. از اونا یاد بگیرین و او شکل پیوند بدین تا که شما را به رسمیت بشناسه، پیسای شما را آزاد کنه و کمک‌های جهانی در اینجا سرازیر شود و افغانستان بره به طرف رفاه و آسایش. نړۍ مننه نصرت. نړۍ مننه کور وده نصرتي صاحب ژوندی اوسئ چې خپرونه کې مو راسره ملتیا وکړه. د درېیمې لارې خوځښت مشر بریالی نصرتي راسره په خپرونه کې میلمه و. د ازبکستان د سفر او دې ته ورته د قطر او د ترکیې سفرونو په تړاو مو سره بحث وکړ. اوس هم زه لنډه دمه اخلو، تر دمې وروسته د خبرونو دوام ته راګرځو. ښه راغلاست لیدونکو د خبرونو دوام ته. د تیر حکومت له پرځېدو سره سم د کابل ښار ډېرې پراختیایي پروژې نیمګړې او ښاري نظم ګډوډ شوی دی. اوس د ښار په بېلابېلو برخو کې نیمګړو پراختیایي پروژو ښاریان له ستونزو سره مخ کړي، خو د 3 میاشتو په تېرېدو لا هم اسلامي امارت نه دی توانېدلی چې ښاري نظم عادي وضعیت ته راوګرځوي. خلک شکایت کوي چې د ترافیکو نه صلاحیت د دې لامل شوی چې موټر په خپل سر د واټونو په منځ کې ودرېږي. ښار کې د چا له لاسه موبایل نه اخیستل کیږي. د جیب وهلو پیښې هم ډیری کمې شوي، خو موټر چلونکي اوس د ښاریانو لپاره د سردرد جوړ شوی. موټر چلونکي داسې چلند کوي چې لکه هیڅ چې ښار نه وي لیدلی. هر ځای چې وغواړي د سورلۍ پورته کولو او یا ښکته کولو لپاره درېدای شي. له ترافیکو یې ځکه ویره نشته چې د هغوی واک کم شوی د جریمې پارچې په لاس کې نه لري. چې ترافیکو ته خپل په چوکاټ کې دننه خپل صلاحیتونه برحاله کړي، چې خپل د ترافیکي پرچو په حساب باندې چې د خپل راوځي خپل خدمات راکړي او خپل دغه تنخواګانې نه تنخواګانې ورته ولګي چې راوځي د خلک موږ سره نظم برابر کړي. په خاطر دی چې دغه ترافیک چې په دغه کې وجود کې ښارات کې وجود نه لري او دا هم غټه ستونزه ده. ډریوران چې دي د عام خلکو نه یا د طالبانو نه د دې خلکو نه سترګه نه سوځي. د دې بېنظمۍ سربیره د ښار په ډېری سیمو کې د تیر حکومت د پراختیایي پروژو کارونه همداسې نیمګړي پاتې دي او د بشپړېدو لپاره یې تر اوسه کارونه نه دي پیل شوي. د سیمې اوسیدونکي وایي د یو شمېر واټونو د خرابېدو له امله هوا ککړه شوې او ناروغي ورته پیدا شوې. دولت یک بیادر که راه هم بند میکنه او دیگه تکلیف از گرد و غبار و مرض، چیزی که مرض است اینمی دیگه چی میشه، یک چیزی رو خراب میکنه مگر جور نمیکنه. یعنی بسیار وقت میشه که خیلی از این سرک دیگه سرک‌ها هم همینطور کارش نیمه مانده، پورا نشده. کار شروع کرده همون تو اعلان داده تا بالا هیچ پرس معلوم نیست بیادر. یعنی خودت میبینی که یعنی گرد و غبار و مردو تکلیف است، یعنی این مرض است بیادر. د ښار په ځینې سیمو کې ویالې د ککړو اوبو ډکې او د کابل ښاروالۍ تر اوسه د پاکوالي اقدام نه دی کړی. اوس له اسلامي امارت تمه دا ده چې د ژمي له راتګ مخکې د ښار نظم را جوړ او پاتې پروژو کارونه دې ژر پیل کړي. جسای که کل خاک بادی است بیادر اینجا کل مردم بازاب است. وقت بود دولت دیگه بود جور بود سرکات جور میشد کل کار هم نیم کلام آناله. اگر بود دولت میگود داره جور میشد داره سای کل خاک باد است بیادر کل مردم بازاب است ازی. د تیر حکومت د ډیری پراختیایي پروژو کارونه نیمګړي پاتې شول. له دې سره په ښار کې ګډوډي او بېنظمي رامنځته شوې او خلکو ته یې ګڼې ستونزې زېږولې دي. سمیع الرحمن رحماني، شمشاد نیوز، د کابل ښار.
ښه راغلاست لیدونکو. اوس هم زموږ همکار حکمت نیازی را سره له پکتیا نه په اړیکه کې دی. د پکتیا وضعیت په تړاو ده چې په دې وروستیو کې یو څه ګنګسۍ دا هم دي چې وګه کې ځینې خلک د خرلچي له لارې نه کوشش کوي چې ځانونه پاکستان ته ورسوي. ښه راغلاست نیازی صاحب، که زما اواز اورئ نو لومړی راته دا ووایئ چې پاکستان ته تر ډېره تللې لارې ټولې بندې دي. اوسنی وضعیت کې دا ویل کېږي چې وګه کې دغه چاره د خرلچي له لارې نه روانه ده. ستاسې معلومات څه دي که وروستي جزئیات را سره شریک کړئ؟ بلې سلام تاسو ته د تلویزیون درنو لیدونکو ته. لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، بلې د پکتیا پټان ولسوالۍ د پښتونخوا د خرلاچي کومه لاره چې دا د تګ راتګ همداراز د غیر رسمي ترانزیت دی، رسمي شوې نه ده. په همدې لاره باندې محدود شمېر کسانو ته د تګ اجازه ورکول کېږي. د ورځې یا که ووایو په 24 ساعتونو کې 10 ناروغانو ته هغه نوملیکنه چې مخکې کړي وي، عاجل ناروغان چې د دې ناروغانو سره که یو پایواز یا 2 پایوازان، نو که 2 پایوازان ووایو یو ناروغ سره تر 10 زیاتو کسانو ته اجازه نشته. ولې داسې اوازې دي، خو اسلامي امارت ارادوي چې ځینې قاچاقي لارې هم دي همدې خرلاچي دروازې ته څیرمه چې په هغوی باندې وخت ناوخت باندې خلک تګ راتګ کوي. پخوا په همدې لار باندې پیسې اخیستل کېدې، خلکو پیسې ورکولې، د یو نفر په سر باندې تر 15-20 زره کالدارې وې د پخواني حکومت په وخت کې. ولې اوس پیسې نشته، څوک پیسې نشي اخیستلی له چا نه، خو د تلونکو کسانو یا د دې لارې نه دروازې نه چې تېرېږي شمېر یې ډېر کم دی. هلته سلګونه کسان هره ورځ منتظر وي، یوازې 10 ناروغانو ته اجازه ورکول کېږي. نیازی صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې دلته تر ډېره لکه 10 ناروغان یې چې څه لري چې ګواکې واوړي، یوازې ناروغان دي او که نور شمېر کسان هم پکې شامل دي؟ نه، فقط محدود شمېر دی، همدا 10 ناروغان دي. که چېرته ناروغ ښځینه واوسېږي، هغې سره 2 کسانو ته نورو ته اجازه شته. که ناروغ نارینه وي بیا یو کس پایواز په توګه چې ځي، نور چا ته اجازه نشته. نو نورې چارې څه ډول دي؟ لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه پخوا به پیسې اخیستل کېدې، اوس دغه چاره هم نشته چې پیسې واخیستل شي. دغه کسان چې اوړي باید دوی قانوني اسناد ولري؟ دوی د امارت د لوري لیستونه چمتو کېږي، هماغلته همدې سیمې ته نږدې چې ځواکونه سرحدي ځواکونه میشت دي، هغوی نوملیکنه کوي. د کوم کسان چې غواړي پښتونخوا ته ولاړ شي یا پاکستان ته ولاړ شي، دوی نوملیکنه کوي، تلیفون شماره ورته په هغه لیستونو کې لیکل کېږي، بیا زنګ ورته وهي. تقریبا په همدې لاره باندې میاشت و یوه نیمه میاشت 20 ورځې 25 ورځې یو ناروغ چې هغه ډېر عاجل وي باید همدومره منتظر شي، انتظار وباسي چې بیا د دې لارې نه تیر شي. نه، د اسنادو په تړاو که راته وایي معلومات لرئ تاسې او که نه؟ دغه کسان چې اوړي دوی باید دغه وروستي پړاوونه طی کړي وي که نه؟ ویزا، پاسپورټ دې ته اړتیا شته او که نه؟ نه، دا د امارت د خوا نه د همدې کسانو نومونه ورکول کېږي رسمي. دوی بیا نور اسناد بیا نه ترې غواړي، پاکستانی لوری بیا کولی شي چې د پښتونخوا تران پېښور ښاره پورې لاړ شي. هغلته د میشتو مریضانو وضعیت که راسره شریک کړئ، داسې کسان هم شته چې هملته ورته په تمه اوسي؟ بلې تر اونیو، تر 10 ورځو، یوه اونۍ تر 2 اونیو په پکتیا سربیره د نورو ولایتونو د پلازمینې کابل او د لوګر، خوست، د غزني، ځینې نورو ولایتونو ګڼ کسان چې غواړي له همدې لارې تیر شي، دوی منتظر وي. حتی څو کسان یا څو داسې عاجل ناروغان هغوی خپل ژوند له لاسه ورکړی، همدې ته منتظر وو چې ناروغان هغې خوا ته پښتونخوا ته بوځي یا واړوي، چې دوی ته په وخت نوبت نه دی رسېدلی، همدا د انتظار پر مهال باندې هغه ناروغانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نیازی صاحب، راځو اوس هم د نورو حاصلاتو په تړاو. لومړی که د جلغوزو په تړاو راته ووایئ، اوس پکتیا کې د جلغوزو حاصلات څنګه دي؟ پکتیا کې د نورو کلونو په پرتله د تېره اونۍ کې موږ ګزارش هم پرې درلوده. کاروباریان د جلغوزیو همداراز ځنګل لرونکي
دوی وایي چې د نورو کلونو په پرتله څو برابره د جلغوزیو حاصلات ښه دي، حاصل یې ښه دی، خو ولې بیې کمې دي، مخکې چې په کومه بیو باندې پلورل کېدل یا سوداګر یې زیات و تجاران یې زیات، اوس په هماغه کچه نشته. د دوی غوښتنه همدا ده چې اسلامي امارت د جلغوزیو ته د لوی پکتیا په ټوله کې د لوی پکتیا جلغوزیو ته مارکیټ پیدا کړي. پخوا به د هوایي دهلیز له لارې چین ته ځینې نورو ولایتونو ته صادرېدل. اوس اندېښنې دا دي چې که پر وخت جلغوزیو ته بازار پیدا نه شي یا ونه موندل شي، نو دغه جلغوزي به پښتونخوا ته، پاکستان ځینې ښارونو ته هلته په قاچاقي ډول یوړل شي او هغه هیواد به په خپل نوم باندې صادر کړي. نیازی صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه د پخوا په څېر اوس هغسې بازار دوی نه لري. په پکتیا کې تر ډېره دغه جلغوزي چې حاصلېږي دا په څومره خرڅېږي او څومره واټن رامنځته شوی د پخوا او د اوسنۍ په پرتله چې دوی بازارونو ته عرضه کېږي او په کم قیمت چې عرضه کېږي؟ بلې د جلغوزیو هغه د کوم د ایستلو بهیر چې دی، هغه د غوټې چې دی د هغو نه ایستل کېږي، اوس هماغه دا بهیر روان دی، اوس پې ایستل کېږي. تر اوسه پورې د کیلو نرخ نه دی معلوم، ولې د یوې غوټې نرخ معلوم دی په پکتیا کې. تیرو کلونو کې یا تیر کال موږ ووایو، نور کلونه ونه وایو، تیر کال یوه غوټه د جلغوزیو په 45 یا 50 کالدارې خرڅېده، او اوس یوه غوټه په 1830 کالدارو پلورل کېږي. نیازی صاحب، راځو اوس هم تازه میوو ته، په خاصه توګه مڼو ته. په پکتیا کې په ټوله کې تازه میوې او په د مڼو حاصلات اوس څنګه دي؟ بلې د جلغوزیو په څېر سږکال د مڼو حاصلات هم پکتیا کې د پام وړ زیات شوي دي. خپله دغه څو ولسوالۍ چې د مرکز ګردیز د احمد ابا ولسوالي، روحاني بابا ولسوالي، زرمت ولسوالي، په دې کې خلک ډیر باغونه لري. سږکال حاصلات ښه دي د نورو کلونو نه، ولې مڼې بازار نه لري. یوه بله ستونزه دا ده چې سړې خونې نشته چې مڼې پکې وساتل شي. نو ډیری دهقانان بزګران چې حاصلاتو ته که له یوې خوا خوشحاله دي، له بلې خوا اندېښمن دي چې که په وخت ورته بازار پیدا نه شي، د ساتلو لپاره سړې خونې هم نشته، نو مڼې یې خرابېږي. بلکل. د دې ترڅنګ د مڼو په خرڅلاو کې څومره تفاوت راغلی د پخوا په پرتله، او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه اوس د جلغوزو ریټ هم تر ډېره راټیټ شوی دی. د بزګرانو د دې ترڅنګ د سوداګرو او د ځنګل لرونکو تقاضا او غوښتنې له امارت څخه څه دي؟ بلې د پکتیا د کرنې ریاست سره او د سوداګرۍ مسؤلینو سره چې موږ خبرې کړې دي، دوی نه یوازې دا چې ژمنه کړې چې د اسلامي امارت په لویه کچه جلغوزیو دپاره د بازار موندلو په هڅه کې دی چې نړیوال بازار ومومي. همداراز دوی دا ژمنه هم کړې ده چې د پکتیا مڼو ته به بازار موندل کېږي، خو دا چاره په دې ستونزمنه ده چې دا مهال اسلامي امارت ته هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نو ډیری دغه د سوداګرۍ همدا اړوند کوم مسایل چې دي همدې سره تړاو لري. نو اندېښمن دي بزګران، ځنګل لرونکي، دوی ټول اندېښنه لري خپلو حاصلاتو ته د بازار موندلو په برخه کې، او غوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې ټولو حاصلاتو ته بازار ومومي. نړۍ مننه نیازی صاحب، کور ودان چې حال مو راسره شریک کړ. مننه تاسو. زموږ همکار حکمت نیازی له پکتیا نه راسره په اړیکه کې وه. هلته په وروستیو کې د جلغوزو د مڼو حاصلاتو د دې ترڅنګ د خرلچي لارې نه پاکستان ته د تګ په تړاو یې راسره وروستي معلومات شریک کړل. اوس هم بیرته راګرځو د خبرونو دوام ته. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د مسافرو تګ راتګ او سوداګریز ترانزیت په ټپه ولاړ دی. شنونکي وایي دغه حالت د دواړو هیوادونو د سوداګرو او ولسونو په ګټه نه دی او باید ستونزه د خبرو له لارې حل شي. د تورخم او سپین بولدک سوداګریز بندرونه د پاکستان له لوري د امنیتي اندېښنو په پلمه تړل شوي چې دغه کار افغان او پاکستاني سوداګرو ته په میلیونونو ډالر زیان اړولی دی. پوره 2 میاشتې کېږي چې اسلامي امارت واک ته رسېدلی او خپل نظام لري. د دوی د واک ته له رسېدو سره سم پاکستان د تورخم او سپین بولدک سترې سوداګریزې دروازې وتړلې
چې لا هم بندي دي. تحلیل دا دی چې دغه وضعیت د دواړو هیوادونو د سوداګرو په ګټه نه دی. د سوداګرۍ ترڅنګ د کابل او اسلام آباد په دوه اړخیزو اړیکو هم منفي اغیز درلودای شي. له ډیورن ورهاخوا باور دا دی چې پاکستان له امنیتي پلوه اندېښنه لري چې په همدې اساس یې د تورخم دروازه تړلې ده. سوداګرۍ باندې بالکل منفي اغیز کیږي، په تګ راتګ باندې په تعلقاتو باندې منفي اغیز کیږي. د طالبانو حکومت فقط 2 میاشتې پورې شوي دي او د ما خیال چې غیلم پاکستان سره په پالیسو کې به گزاره ځکه پکاري چې بیا مشکل پیدا کیږي. د پاکستانیانو هم د امنیتي دلایلو په بنیاد دا خبره کوي تورخم دې نه خلاصي، حالانکه فیصله شوې ده. نو بهرحال چې داسې ګامونه اخیستل کیږي نو په سوداګرۍ باندې منفي او دا خبره خو تاسو درسته دا چې اوس د سوداګرۍ او مسافرو د تګ راتګ په برخه کې دواړه خواوې د یو بل شرایط نه مني، زیان افغان او پاکستاني سوداګرو ته وړي او ولسونه هم متضرر کوي. ټینګار پر دې دی چې باید دواړه لوري د سوداګرۍ په برخه کې هغو تعهداتو ته ژمن پاتې شي او عملي کړي چې وړاندې پرې توافق شوی دی. کله چې لاره بندي یو شرایط یو خوا د بل خوا نه منل کیږي، نه ترڅو د افغان تاجرانو د تاوان کې ضرر کې دي میوې او مال شان خرابي. د پاکستان لپاره هم لوی مارکیټ د افغانستان، دوی همیشه په افغانستان باندې اتکا کړی د ټول خوراکي توکي دلته راځي، نو خامخا دوی هم ضرر کوي. بنان بهتره به دی چې دواړه ملتونو ته زجر ونه کړي چې دواړه هغه تړونونه چې لاسلیک کړي دي هغه اصول چې دي هغه باید رعایت کړي او درناوی ورته وکړي. اسلامي امارت هغه مهال د پاکستان پی آی او د افغانستان کامیر هوایي شرکتونو ته خبرداری ورکړ چې تر اسلام آباد د یو لوري ټیکټ تر $2,500 ورساو. له دغه هوایي شرکتونو غوښتنه دا وه چې د خپلو ټیکټونو بیه دې د پخوا په څیر کړي. له دې پرته به ورته اجازه ورنه کړل شي چې دغه خبرداری وروسته د پاکستان پی آی ای هوایي شرکت کابل ته خپلې الوتنې بندې کړې. د نورو ولایتونو سربیره په کابل کې هم ګڼ شمېر کورنۍ د ژمي په رارسېدو سره مرستو ته سترګې په لاره دي. د کابل د مهاجرینو ریاست وایي په پام کې لري چې د ژمي په رارسېدو سره اړمنو خلکو ته مرستې ورسوي. د امارت مسؤلین له خلکو شکایت کوي چې یو ځل یې تر خپل ولایتونو ورسوي او لګښت هم ورکړي، خو بیرته کابل ته راځي او د بیا تګ لپاره غږ پورته کوي. په ورته وخت کې کابل کې له 1500 کورنیو سره د شاوخوا 10,000 یورو په لګښت مرستې وشوي. دا په کابل کې هغه شاوخوا 1500 بېوزله کورنۍ دي چې د جرمني مرستې پرې ویشل کیږي. په دغه مرستو کې اوړه، غوړي، لوبیا، چای او بوره شامل دي چې د یوې منځنۍ کورنۍ پرې د یو څو ورځو لپاره ګزاره کیږي. په ټوله کې دغه مرستې د جرمني هیواد لخوا دي چې د افغان ماشومانو لپاره د جرمني مرستو مؤسسې لخوا ویشل کیږي. دلته مواد راوړی چې په هغه موادو کې وریجې، غوړي، اوړه او چای، بوره او لوبیا شامل دی. دا خو تر اوسه پورې ما دغه نه دی کړی، خو زما په خیال تقریبا د 10,000 یورو پورې کیدای شي دغه وي. د کابل د مهاجرینو رئیس وایي د کابل په 22 ناحیو کې سروې پیل کړي او هوډ لري چې ټولو بېوزلو کورنیو ته د اړتیا وړ مرستې ورسوي. دوی وایي د ژمي پر رارسېدو خلک اړتیا لري چې ورسره مرستې وشي، خو له ځینو داخلي بېځایه شو بیا شکایت هم کوي چې یو ځل تر خپلو ولایتونو ورسوي بیرته راځي او بیا د مرستو غوښتنه کوي. موږ مصمم یو چې ټولې ناحیې د کابل چې 22 ناحیې دي، ناحیه په ناحیه ګرځو، زموږ د سروې ټیمونه ګرځي، خو دا خلک ډېر زیات اقتصادي مشکل سره مخ دي. موږ خو دا فکر کوو چې پخواني حکومت خو په میلیاردونو ډالرونه لرل، دې خلکو ته به څه رسیدګي کړي، خو متاسفانه د افغان ماشومانو لپاره د جرمني د مرستو مؤسسه په پام کې لري چې په راتلونکو ورځو کې هم ورته مرستې وویشي. کورنیو چارو وزارت د امارت او جمهوریت د ځواکونو لیکو کې د وژل شویو کسانو او یتیمانو سره نقدي مرسته وکړه. د کورنیو چارو وزارت وایي چې اسلامي امارت د مسؤل نظام په توګه د طالبانو او عسکرو د کورنیو او یتیمانو ته په یوه سترګه ګوري او د مرستو دغه لړۍ به نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. کورنیو چارو وزارت لوګر کې د امارت او د جمهوریت ځواکونو لیکو کې د وژل شویو کسانو له 250 یتیمانو سره نقدي مرسته وکړه. د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی وایي چې اسلامي امارت د مسؤل نظام په توګه د طالبانو او عسکرو کورنیو او یتیمانو ته په یوه سترګه ګوري او سرپرستي په غاړه اخلي. دلته موږ یتیمان راغوښتي دي چې تقریبا
تقریبا د 2.5 سوه شاک یتیمان دي چې نیمې د مجاهدینو د شهیدانو یتیمان دي، نیمې د عسکرو یتیمان دي. دوی ته ټولو ته یو ډول مرسته او کومک ورکول کېږي ځکه دا ټول زموږ د ملت یتیمان دي، د نظام یتیمان دي. سید خوستی زیاتوي چې د طالبانو او عسکرو له یتیمانو سره د نقدي مرستې دغه لړۍ به له توپیر پرته نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. موږ تصمیم لرو چې نورو ولایتونو کې هم بلکې د ټول هېواد په سطحه داسې یو ترتیب برابر کړو چې د ټولو کونډو یتیمانو سرپرستي وکړی شي، د دوی د روزنې غم وخوړل شي او دوی خودکفا کړل شي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس ثاقب مهاجر وایي چې په ورته ډول دغه ولایت کې له لسګونه یتیمانو او بېوزله کورنیو سره د کوچنیو کاروبارونو موندلو برخه کې هم مرسته شوې ده. دوکانونه ورته برابر شوي دي تر څو هغوی خودکفا سي او په ځینو ځایونو کې هغوی ته غواوې اخیستل شوي دي، همدارنګه په ځینو ځایونو کې نغدي مرستې ورسره شوي. سید خوستی وایي اسلامي امارت ژمن دی چې له توپیر پرته به د طالبانو او عسکرو یتیمانو ته په یو ډول د زده کړو زمینه برابروي او پالنه به یې کوي. د لوبو له ډګره بیا نن یکشنبه د کرکټ شل ورځ جام لوبې پیلیږي. د لوبو کوربتوب لومړی پړاو عمان او دویم یې متحده عربي امارات کوي. د لوبو د لړۍ به نن د افغانستان په سیمه ییز وخت 2:30 بجې د عمان او پاپایونګ او دویمه لوبه به د شپې له مخې د بنګلادیش او سکاټلند هیوادونو ترمنځ وي. د سیالیو په لومړي پړاو کې 8 لوبډلې سیالۍ کوي چې 4 لوبډلې به یې بل پړاو ته لاره پیدا کړي. افغانستان لا وړاندې د دې سیالیو لومړي پړاو ته لار کړې او په بي ګروپ کې د هندوستان، پاکستان، نیوزیلند او د لومړي پړاو 2 ګټونکو لوبډلو سره لوبه کوي. له هیواده بهر بیا عراق کې شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر د دغه هیواد پارلماني ټاکنې وګټلې. د عراق د ټاکنو کمیسیون اعلان وکړ چې پاتې 3.5 زره رایې یې هم شمیرلې دي. دغه کمیسیون وایي پاتې رایې هم د مقتدا الصدر په ګټه دي او تر ډیره دا څرګنده شوې چې دغه شیعه مذهبي مشر اکثریت څوکۍ خپلې کړي دي. چارواکي وایي دا څرګنده ده چې د اکتوبر میاشتې د 10 نیټې پارلماني ټاکنو د 18 ولایتونو بشپړې رایې الصدر ګټلې دي. هغو ولایتونو چې مقتدا الصدر ته یې د ډېرې رایې ورکړي دي پلازمینې بغداد هم پکې شامل دی. بل لور ته د ایران لخوا ملاتړ شوي ملیشه د دغو ټاکنو مخالفت کوي او وایي رایې ورته د منلو وړ نه دي. دغه ډله چې په 2013 کې 48 څوکۍ ترلاسه کړې وې خو اوس له 12 تر 14 ته راښکته شوي دي. په هندي کشمیر کې د هندي پوځیانو له لوري تاوتریخوالی ډیر زیات شوی دی. تازه نښتو کې پولیسو 2 کشمیري وګړي وژلي دي. د جرمني لومړۍ وزیره ترکیې ته تللې ده. انګلا مرکل چې څو ورځې وروسته یې د واک دوره پای ته رسېدلې استانبول کې له رجب طیب اردوغان سره کتلې دي. ویل کېږي چې دواړو لوریو له اروپا سره د ترکیې پر اړیکو او د سوریې په ګډون د سیمې هیوادونو پر وضعیت خبرې وکړې. په دغه لیدنه کې د ترکیې ولسمشر اردوغان د هغو کډوالو په اړه هم خبرې وکړې چې اروپا ته د اوښتلو په تمه په ترکیې کې ناست دي. ترکیې ته د مرکل سفر د هغو د واک د وروستي ولیدونو له لړۍ ګڼل کیږي. او پای کې هم روسیه کې د کرونا له امله په یوه ورځ کې له 100 زیات کسان مړه شوي دي. د روسیې روغتیایي چارواکي وایي د مړو دا شمیر بې ساری و او تر دې دمه په یوه ورځ کې دومره کسان نه وو مړه شوي. دغه چارواکي وایي د اخته شویو کسانو شمیر بیا په یوه ورځ کې څه باندې 33,000 ته رسېدلی دی. روسیه که تېرو څو ورځو اونیو راهیسې د کرونا له امله زرګونه کسان مړه او زرګونه نور اخته شوي دي. همدې سره مو خبري ټولګه پای ته ورسېده. تر بیا هم په لویو بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل شه.